بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمنو لیدونکو عزیزانو او کشرانو مشرانو، څوک چې زموږ سره په خپرونه کې یاستئ، څوک چې زموږ دا خپرونه د دنیا د هر کونج نه ګوري او په افغانستان کې ګوري، بهر یې ګوري. زموږ ملګري نن ځنډ شو، په هر دلیل شو او تقریبا ډېر کسان پروګرام ته لا تر اوسه نه دي رارسېدلي او هیله کوم هغوی به مړه شي. بخښنه غواړم. نن د 2024 کال د مې د میاشتې 9مه نیټه ده، د پنجشنبې ورځ، او دلته اوس تقریبا د 11:25 دقیقې دي د سهار. په جرمني کې هم ماښام دی او په اروپا کې د ماښام ساعتونه دي. ما سره په نننۍ خپرونه کې زما د خپرونې ډېر پخواني همکاران، محققین، مبصرین او د افغاني ټولنې ډېر تکړه مخور شخصیتونه دي را سره. توریالی زازی صاحب را سره دی، محمد شیرین بردیوال را سره دی، ښاغلی تابع صاحب را سره دی. دا د افغانستان ډېر پاخه مخور خلک دي، په ټولو مسایلو کې یعنې صاحب د نظر خلک دي او په افغانستان په حالاتو باندې دا ټول په هر وخت کې په بدو یې ځورېږي، په ښو او په نیکیو یې خوشحالېږي او زما سره په خپرونه کې همیش همکاري لري، کومک کوي. او دا خپرونه فاطمي صاحب لکه چې زنګ درته وهلی ده، او د خپرونې په ترویج کې، په تکثیر کې، د خپرونې په ښکلا کې، د خپرونې په غنا او عام کېدو کې په تمامه معنا د غونډو خلکو سره د همکار دي. زه ورنه ډېره مننه کوم او ستاسو محترمو لیدونکو نه مننه کوم چې همدا ساعت زموږ خپرونه تاسو اورئ. زموږ خپرونه لایف خپرېږي هر وخت او په نن خپرونه کې لکه د معمول په شان د هرې اونۍ په شان باندې زموږ خپرونه ډېره په دغه باندې سرخي د افغانستان په هفتوارو حالاتو یا د افغانستان په هغه مهمو واقعاتو باندې خبرې کوو، په هغې باندې سرخي. نو تېره هفته کې په افغانستان کې په بدخشان کې یو عده کسانو هلته د امارت اسلامي د موظفینو او مامورینو سره او د لوړ رتبه مقاماتو سره د تاریاکو په مسله باندې سره مشکلات درلودل او بالاخره خبره دې ته ورسېده چې باید یعنې مسلحانه برخورد پکې واقع شو. جریان داسې دی چې د تاریاکو مسله یا نشه یي مواد په اسلام کې په تمامه معنا منع دي او افغانستان یو اسلامي امارت دی، افغانستان یو اسلامي مملکت دی او په افغانستان کې د اسلام د ټولو قوانینو د نګاه نه د نشه یي موادو استعمال، د نشه یي موادو خرڅول، د نشه یي موادو تولیدول، دغه ټول په اسلام کې حرام دي. بنان او د دې ټولو خبرو د دې خبرو ترڅنګ بله ډېره مهمه مسله چې ده، جهان د دغه شي سره مخالفت لري. هغه ملکونه چې د دې شیانو په کرلو کې، په ترویج کې، په تکثیر کې، په قاچاق کې، په تجارت کې لاس لري، هغو سره جهان نشي کولی چې ورسره مراودې وکړي، نشي کولی چې ورسره تعامل وکړي. د هغوی نیول بیخي دغه دي. دې ته ډېرې لویې لویې پروژې د دغه شي د مقابلې لپاره په دنیا کې جوړې شوي دي چې هغه بین المللي پولیس په دې کې شامل دي، نور د قاچاق د انسداد بین المللي کمیټې دي، ملل متحد مخالف دی، جهان ورسره ټول مخالفت لري دې شیانو سره. ځکه دې شیانو په دنیا کې د صحت د نګاه نه په میلیونونو انسانانو ته ضرر رسولی دی. څوک یې بیخي مطلق داسې کړی چې معیوب کړي دي چې د ځای نه خوځېدی نه شي. ډېر لنډ او ښه مثال یې موږ تاسو په افغانستان کې درلوده. څه وخت مخکې د کابل په پلو سوخته کې یو مرکز و د دې خلکو د دغه معتادینو، هغه اسلامي امارت موظفینو ته د خدای پاک خیر ورکړي چې هغه ځای پاک کړه، د معتادینو د هغې نه راوویسته، دغه ټول یې ویوړه. څوک د تداوۍ وړ و، څوک ښه شو، څوک لا تر اوسه هم په تداویو لاندې دي، دغه تداوي کېږي. په بدخشان کې تاریاک کرل کېږي. دا د اوس مسله نه ده، ډېره پخوانۍ مسله ده. کلونو را دې خوا ته، سلهاوو کلونو نه دې خوا ته تاریاک په بدخشان کې کرل کېږي. ځکه دلته څو دلیله په هغې کې دي. یو خو به د بدخشان د نفوس یو لوی عده نشم ویلی، بلکې یو زیات کسان، یعنی زیات خلک، نر او ښځه، دا په تاریاکو باندې
آموخته دي معتاد دي دوی باید تریاک وسکي او د دې نشهیي موادو نه استفاده وکړي نو دا یو مشکل دی هلته بل مشکل پکې دا دی چې په تریاکو په تجارت کې بدخشان ډېر لوی لاس لري د تریاکو ټول قاچاقبران شو دا د افغانستان د دغه تیرو جهادي تنظیمونو سیاسي تنظیمونو پورې ټول مربوط کسان دي او د هغه خلکو چې د تریاکو په قاچاق کې لاس لرل او دغه منطقې نه مرکزي اسیا ته تریاک قاچاق کېدل او د تریاکو د هغې نه د مرکزي اسیا د ملکونو نه اروپا ته او نور جهان ته صادرېده لوی تجارت په بیلیونونو ډالرو تجارت دی اسلامي امارت د اسلام د احکامو او اساساتو پر بنا د بین المللي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو د غوښتنو پر اساس او د هغې د نګرانۍ او تشویشونو پر اساس تصمیم ونیو چې د تریاکو کر په ټول افغانستان کې باید منع شي مګر په بدخشان کې کرل شوي دي نورو مناطقو کې هم کرل شوي دي د دې په ضد باندې د اسلامي امارت د خوا نه یوه مجادله روانه په بدخشان کې دا مجادله مسلحانه شو او هلته څه جګړې ونښتې او یو دوه کسان پکې د خبرونو د قراره هلته وژل شوي هم دي زخمیان هم پکې شته دی او حالت یې خلکو متشنج کړ دا یو ډېر مختصر بګراوند د دې موضوع چې زه پې پوهېدم اوس سوالونه دلته ډېر ایجاد شو اول دا چې ولې اسلامي امارت دغومره شدت باندې په بدخشان کې د خلکو سره دغه وکړو برخورد وکړو ډېر خلک داسې نور سوالونه لري او بعضې تجویزونه لري یوه مسله چې خلک دلته ډېر یادوي او ما په دې تېره هفته کې د ډېرو خلکو سره په بحثونو خبرو کې واورېده هغوی ویل دغه برخورد د امارت اسلامي د بدخشان د دغه دهاقینو سره د دې خلکو سره دا صحیح نه و صحیح په دې معنا نه و چې دوی ورغله او فصلونه په چپه کېدو شروع وکړه دا یې لاره نه ده لاره یې داسې وه چې ځکه وایي تفسیرو کې داسې وویل شو په خلکو کې چې د بدخشان خلک د دغه تریاکو د تولید نه خپل ژوند چلېدی یو کال نه بل کاله پورې هلته خو نور څه تولیدات نشته دی خو غنم دي چهارمغز دي تریاک دي دغه شی نه دي عادي مسایل دي خلک ډېر غریب دي په غربت کې دي نو خلک وایي چې ډېره ښه خبره به دا وی چې بدخشان والي صاحب د امنیت قمندان د امنیت رئیس د اطلاعات و کلتور مشر دغه کسانو دا د هغه مناطقو کې دا تریاک کرل شوي دي د دغه منطقي سپینګیري ملکان دا ټول راغوښتي وی دوی سره مصلحت کړی وی دوی ته یو دغه ورکړی څه ورته وایي یو پوهاوی ورکړی چې دغه شی چې تاسو کړی مونږ پوهېږو ستاسو ضرورتونه دي خو دا په اسلام کې منع دي څنګه کولی شو چې په ګډه باندې د دې مخه ونیسو د هغوی د تجویز سره سم بیا دا فصلونه پرې اړولی دوی رضایت پرې اخیستی دا یوه خوا د موضوع ده بله خوا د موضوع دا ده چې اسلامي امارت مسؤلیت لري مسؤلیت هم د اسلام د نګاه نه مسؤلیت لري هم د جهاني ټولنې په څه ورته اصولو او قراردادونو په بنیادونو باندې مسؤلیت لري چې د دې مخه ونیسي سوال دا دی چې آیا دا خبره آیا دغه برخورد آیا د بدخشان د خلکو دغه مسلحانه راپورته کېدل د امارت اسلامي د اوامرو په خلاف باندې دا ډېر خپل شخصي کار دی که د دوی شاته نور لاسونه هم دي زه خپل تاسو ښاغلي دوستان به په ګډه به په دې باندې بحثونه وکړو خبرې به پرې کوو د بحثونو د شروع کېدو نه مخکې فاطمي صاحب ته ستړی مه شوی یم فاطمي صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی او هر کله راشي لږ ناوخته راغلی زمونږ تشویشونه زمونږ بعضې دوستان دي چې زما آواز لرئ او بالکل ستا آواز شته دی زه هم خپل په نوبت سلامونه وړاندې کوم زازي صاحب ته ګردیوال صاحب ته نور خو راته څوک نه ښکاري یو ته راته ښکاري تاسې ته نو نور که په دې شاته نور یو عکس بل دی خو ګورم نه دا څوک دی دا اخرانی تابع صاحب د هغه خو یو دغه لري تابع صاحب ته هم سلامونه احترامات او څوک چې موږ دا سره ګروپ کې دي د ټولو صحت سلامتي ارامي غواړم رښتیا هم زه تاسو نه یو 15 هفتې لرې پاتې شولم هغه زما خپل د صحي مسایلو مشکلات هم و د روژې میاشتې مسله هم وه نو ما خو تاسو ته خپل خبرو کې تاسو ته وویلې چې هغه دغه چې انسان کله د روحن ځان ضعیف او ضعیف احساس کوي بیا برنامه او دا مسایل مشکلي نو د لپاره د ډېرو پرونه هم همداسې ومه زنګونه راتلل کتل به مې جګو به مې نه نو دغه نه پوهېږم د شکر د مرض سره دغسې یو بل دغې سره مخ شوی یم کله ډېر ډون کېږي کله جګ کېږي بیا نو ما دغه حالت د لاسه ورکوم نو تاسو دوستان چې هغه انګلیسانو خبره
وی مس کولی مې ټول مې یادېږي، ګردیوال صاحب مې یادېده. ګردیوال صاحب سره خو بالکل تماس هم دا څو ورځې هغه ما هغې خو یو مسیج سره کوو، هغه مسیج هم خدای شاید سره نه دی شوی. بیا عزازي صاحب سره خو یو څه موده د پوښتنه مې کړې، مریضي پوښتنه مې کړې د هغې، نو اوس خو راته ښکاري صحتمند ښکاري، الله دې صحتمند لري. تابع صاحب صرف عکس اچولی، ټول ته د سلامونه احترامات دي. بس هم خدمت کې نن راغلم، مالې که خبرې مې هم نه کړلې د مشرانو خبرې به واورم او د حساب مستفید به شو، ځکه دا مسله مهمه ده. ما خو پې باندې کافي خبرې کړي برنامو کې، نور تېنه ستړی شوی یم. دغه نن مې پکې په افغانستان انټرنیشنل کې ښه جنګ کړی دی او هغه برنامه چې وګورئ زما او د همسخنور هغه د فدرالیست چې دی پدرام والا، بس خبره م ووته، هغه ما ته فاشیست او دغه وویلې او ما ورته چا ویلې فاشیست؟ اما همسخن د لطیف پدرام نفر دی. نو بس خبرم سره ډیره خرابه شوله. فاطمي صاحب دې خبرو پسې به نه ګرځو، دغه په دې کاناډا کې په ما باندې 2 ساعته د راډیو پروګرامونه لایف را باندې خپاره کړي چې دا یو فاشیست دی. په دې پسې به نه ګرځو، موږ به هغه څه کوو چې زه الحمدلله ما فاشیستي نظر نه دی ورکړی. زما نظر تاسو معلوم دی، زما نظر ملي نظر دی او زما په نظر کې ما همیش دا ویلي چې ټول اقوامو ته احترام دی او دا دی چې فرضاً پښتنو چې کوم په ټول د تاریخ کې خپل هغه بیلنس ساتلی دی او د دې خاورې تمامیت ساتلی دی، د حق نه هېڅوک تېرېدی نه شي. که دا څوک په فاشیزم کې نیسي، دا د هغې خپل د ذهن خرابوالی دی، دا زما خرابوالی نه دی. الحمدلله پروګرام نه بعد ابل مېلمه چې هلته و پخوانی معین د وزیر داخلي، هغه بیا زنګ وهه، کم از کم یو نیم ساعت ما هغه خبرې وکړلې او ما ته یې ویلې وی هغه زه به هغه سره خبرې کوم، هغه به زه پوهوم، ځکه چې هغه تجاوز وکړ، غلط کار یې وکړ او ستا موقف صحیح و، ستا موقف ملي و. نو دوستان چې اوري هماغه مهم دی. زه خپله دې خبرو ته د ارزښت نه ورکوم چې څوک یې څنګه، ځکه زه یو برنامه چې کوئ ټول موافق نظریات نه راځي، 10 نفر اوري 10 نظره راځي او ما ته معمولا هم داسې دی چې هر برنامه کوم ما ته د تمام دنیا نه نظریات راځي. زه د ټولو دوستانو نظریات اورم، منفي مثبت ټول راځي، نه ډېر مثبت ته خوشحالیږم نه ډېر منفي نه خفه کېږم، ځکه چې دا که داسې وشي نو زه به په هر برنامې سره به دغه کېږم. نه، برنامه کوم نظریات راځي، ټولو نظریات ته احترام کوم، که منفي که مثبتي، نو ما باندې تاثیر نه کوي. خو ما برنامې کې مې خپل کار مې کړی دی، سړي جواب مې ورکړی دی، د افغانیت نه مې ویسته، د اسلام نه مې ویسته، بیرون مې که بس کار مې ورته تمام که نور هغه به نور ټول شپه به چرت وهي انشاءالله. زه خوشحاله یم، زه دغلته ناست یم قسم کې نه یم. موږ او تاسو به خپل بحث په همدې موضوع وکړو، دا مهمه موضوع ده. ادمي صاحب ستړی مه شئ. سلامونه ګردیوال صاحب، تاسو ته هم زازي صاحب ستړی مه شئ. ماشاءالله د رنګ نه نه ښکاري چې ناروغ وي، صحت یې ښه ده. زه همیش دغه زما دغه دا دی چې ټول راته ګوري ما ته وایي ته هېڅ مریض نه یې. زه یم بس دغه شکر دی چې ظاهر خو خدای جوړ کړی، که دننه ماشینري خرابه کړې ده. لکه اوس فرضاً ستاسو هم الحمدلله چېرې نه ښکاري، مګر ستاسو تکلیفونه سړی ګوري، شفخانې ته لاړې، عملیات هم وکړه. ګردیوال صاحب ته بل دفعه ما چې ورته وکړې مالې ځوان شوی دی که نه، او هغه بېچاره هغه نظر خو به نه لګي چې زړه کوټۍ ماتومه دیوال ته یې ولم ګورې. دا دغه خبره وه څه ورته وایي فاطمي صاحب خو صحت دغه د کنټرول تداوی لاندې دی، ډېر وخت نه را دې خواته او ژوند یې هم ډېر دغه دی څه ورته مقید دی په اصطلاح د صحي لحاظ نه. زازی صاحب هم دغسې صحت او ګردیوال صاحب زمونږ کلیوال صاحب الله پاک کلیوال صاحب د الله صحتمند کړي. بله ورځ مې زنګ ورته ووه، پوښتنه مې وکړه، الحمدلله ډېر ساعت هم خبرې وکړې سره دی چې تکلیف د بستر کې د اجازه نه لري، خو ډېر ښې اوږدې خبرې وکړلې. ما نه غوښتې چې خبرې اوږدې کړم، ځکه مریض انسان به حتی ما ورته دا وویلې چې که ته خبرې نه شي کولی خیر دی، زه به خپل پیام پرېږدم، زه به د فامیل په ذریعه در سره. وایي نه وای ما دومره اوږدې خبرې دې هفته کې چا سره نه وې کړې، ډېر د خلاصې خبرې وکړې، دعا مو ورته کړي. الله دې زموږ تاسو نه کموي، زموږ تاسو د پښتنو افتخار دی، لوی شاعر دی، لوی ادیب دی او دغه زموږ ستاسو دغه وړوکې ټولنه پې باندې په حساب روښانه ده، مشعل دی. همدارنګې ګردیوال صاحب، همداسې زازی صاحب، ټول انشاءالله الله دې ټول موږ تاسو ټول مریضان یې د مریضانو ټولنې نوم به پې کېږدو. اوس خدای دې نه کړي دا نمونه د خلک په موږ نه دي ګوره چې بیا زموږ هغه څه ورته وایي شپږم رب چې راوخوځېد بیا په چا صرفه نه کوو. فکر کوم د یو ته روغ یې مونږ کې خبره بل شی ده ګوره، دا یو بله خبره هم تاسو ته اوس کوم.
زمونږ یو بل ملګری همدا اوس په شفاخانه کې یو پروسیجر لاندې دی، هغه هم مریض دی. څوک دی هغه؟ صاحب کریم ځای څوک؟ کریم ځای صاحب. او هغه هم مریض دی نن په شفاخانه کې دی. هغه ته دې خدای پاک صحت ورکړي، خدای دې جوړ کړي، یو څه تکلیف ورته پېښ و. په هر صورت باندې خیر دا دوستان چې زمونږ خپرونه اوري، دا زمونږ خپرونه یو خبره وکړم چې دا داسې مقید خپرونه نه ده لکه د افغانستان شیطان انټرنیشنل او افغانستان شیطان څخه خبرنسي شي او فلانه او بستانه او چې مقید برازي لکه چوکاټ کلته به مایکروفون ته کېنه برس لګي وي د کاغذ نه به بزي په خپل مقاغه نه یو. زمونږ خپرونه ډیره آزاده، دا د اولس خپرونه ده، د خلکو خپرونه ده. په همدې دلیل خلکو ورته نوم ورکړی چې د افغانستان د ملي ګراهانو مرکز. نو دا د ټولو خلکو مرکز دی، دلته به موږ ډېرې خبرې کوو، په مسایلو به هم غږېږو او د دې خپل د زندګۍ او د ژوند او د دې حالاتو نه موږ خپل دوستان او د خلک خبرو پرېږدي چې دښمنان خوشحالي وکړي او زموږ دوستان زموږ په دې منظرو باندې عقل هم دومره خو ورته وکړي دعاګانې به راته خلک کوي، خدای د ټولو دعاګانې قبول او مستجاب. د کابل نه هغه بل ځوان در سره نن نه دی روغ شوی، خو ما ته ویلو زه تیاری مې نیولې، اماده یم، ناست یم. نو اوسه پورې خو راغلی نه دی، بېګا مې ورته ټول شي نه موږ او ویلې ما ته ویلې کوټې کې مېلمانه زیات دي، دروازه مې بنده کړې، شی مې ځان ته ایښی، زه راځم، هغه معلومات مې اجازه راټول کړي دي. نه پوهېږم، په هر صورت خو که وروسته موافقه شو راغی، دا تخنیکي ستونزې ډېرې پیدا کېږي. بېګا بله ور تېره هفته کې زما په کمپیوټر کې تخنیکي مشکل پېښ شو چې قطعا مې فعالولی نه شو کمپیوټر. په هر صورت باندې خو راځو دې خپلې خپرونې ته. مونږ د مقدمه کې نه پوهېږم فاطمې صاحب ته لږ ناوخته راورسېدې، هغه خبرې دې واورېدې که نه، خو مونږ د بدخشان په حالت باندې غواړو د خپلو دوستانو سره خبرې وکړو او دا موضوع لږ راوشارو د څو اړخو. زه خپله په دې موضوع کې د دغه مسلحانه د خلکو د راپاڅېدو په دې شا او بګراونډ کې زه بیا له دې نه چې دا داخلي عوامل دي، زه پکې ډېر خارجي لاسونه ګورم چې دا د افغانستان دپاره، دا د بدخشان دپاره، دا په ټول په هغه عموم کې او په بنیاد کې د دې ټولې منطقې دپاره ډېر خطرناک کار دی او د دې عواقب به ډېر بد وي. نو په دې وخت کې ما په دې باندې ځان سره فکرونه کول چې دې کې به څومره بدې خبرې واقع کېږي که دا شی نه لږ پراخ شي یا غټ شي یا یو د کنټرول نه ووځي یا یو رقم شي، دې کې به څه پېښ شي. نو ما ته د مرحوم اعلی حضرت ظاهر شاه هغه خبره را یاده شوه چې هغه 84 کال کې کوم کال کې چې پاکستانیانو ته کړې وه چې ویلې هغه اور چې تا بل کړی دی ستا لمن به نیسي او ورځ تا ته به راځي او ته به پکې سوځې، هغه اور کې نن پاکستان سوځي. زه دا خبره تکراروم، ای د بدخشان خلکو، ای زما ورونو، هغه څه چې د دې وطن په ګټه نه ده، نه ستا په ګټه دی نه زما په ګټه. او دا اور مه بلوئ، په دې اور کې بدخشان سوځي، په دې اور کې به دا نورې مناطق وسوځي، بیا به یې مړ کولی نه شو. ځکه زموږ دښمنان د افغانستان د ملي یووالي دښمنان، د اسلام د دین مخالفین او دښمنان او د دغه منطقې کې د اقتصادي رشد او د اقتصادي بلوغ دښمنان، دا څومره دښمنان موږ لرو په دې منطقه کې، دا ټول دې ته ناست چې افغانستان یو ځل بیا یو بلې کشالۍ سره مخامخ شي. دا په دې باندې بحثونه کوو. دوستان به شاید په زما زیات معلومات لري په دې کې، غواړي چې په دې باندې وغږېږو او دغه خپل وطنوال او وطنداران په دغه حقایقو باندې پوه کړو چې دا خبرې زموږ د ګټې نه دي. په دې وخت کې موږ د ټولو دپاره دا پکار دی چې په یو لاس باندې، په یو لاس اسلامي امارت نه ولاکه د ستا خوښي نه زما خوښي نه د هغه خوښي نه د هغه خوښي، مګر دغه زموږ نظام دی باید وایي ساتو، خوښ دی دی که خوښ نه دی دا به ساتې، ځکه چې دا نه بیا تم نه دا نظام به ساتې او د دې نظام د جوړېدو د دې نظام د اصلاح دپاره به په ګډه ټول کار کوو. دا پردي خلک نه دي، د دې وطن خلک دي، ورسره به کینو، جګړې به هم ورسره کوو، بحثونه به هم ورسره کوو، ګرمېږو به هم ورسره. خو زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې موږ برابر 3.5 کاله نظامونه جوړ کړو، چاپه کړو، جوړ کړو، چاپه کړو، بس دی نور ستړي، نور به نه نظام جوړو نه به چاپه کوو. خصوصا د نظامونو د چاپه کولو خوارۍ به د نظامونو د جوړېدلو خوارۍ شروع کوي. وګورئ چې په دې کې څه خوند دی، دا موږ نه دي کړي. په هر صورت باندې راځم ځاځی صاحب تاسو شروع به وکړم ستاسو دا حالت خو تاسو معلوم ده، ته خو نامه خدا ډېر فعال په هر ټلویزیون کې چالان کې ذات کې دی،
په یو موضوع باندې خبرې کوي، فاطمي صاحب پکې دی په یو موضوع خبرې کوي، لګیا دي سره نامخدا په ټولو مسایلو باندې غږېږي. خادم صاحب هغه مېلمه د درغه هغه وایي ما اوکې که چې زه راننوځم. ها ډېر خوشحاله او وام تشکر کوم. زه چې په دې خبرو کې دلته دغه شم بیا دې له مې پام نه وي ډېر. یو راځه بابا له وخت راکوي. دا ځای د خبرې شروع کړي ته د خپل کار کوه موږ به خبرې وو. دادا صاحب تاسو په دغه موضوع ته د بیک ګراوند کې خپل اداري کار کوه موږ به خبرې وو. بالکل مهرباني موږ به درته غوږ یو، زه به غوږ یم درته. سلامونه نیکی هیلې خادم صاحب تاسو ته، قدرمن فاطمي صاحب ته، قدرمن ګردیوال صاحب ته او قدرمن فاتح نوم مې راغلی صاحب ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ګرچې دا څو ورځې خپله اوس فاطمي صاحب هم یادونه وکړله په دې ټولو خبري رسانۍ کې د بدخشان په موضوع باندې غږیږي او دغه یو شمېر هغه مغرض سیاسي افراد یا ډلې ټپلې چې د وطن د همدغو بدبختۍ سره مخامخ کړی ده دې مسلې ته ډېره سخته لمن وهي او دومره یوه وړه خبره وه او دونه غټ شاید یې جوړ کړلو د رالې کې چې هغه جنایتونه چې همدغو ډلو ټپلو په دې وطن کې ترسره کړي دي یوه ورځ یو یې حاضر نه شو چې ویلي وي چې موږ په دې وطن کې دغسې ناروا بشري جنایتونه ترسره کړي دي. دا په خپله د دوی تر شا د سیاسي مغرض افراد دي چې مخکې فاطمي صاحب هم یادونه وکړله هغه پدرام ډله ده. یو بل څوک د افغانستان انټرنیشنل کې په نامه د بدخشي او یو هم په دې کانادا کې ده چې بله ورځ مې مرکه واورېدله وایي ما افغان نیستم اگر کدام وقت خود افغانم گفتیم وقت کدام مریضی روانی داشتیم یا کوم تکلیف داشتیم مگر هغې په مقابل کې په لندن کې اوسېږي پتنګ په نامه باندې هغې ډېر سخت د ادبي ځوابونه ورکړل زما یې ځوابونه هم ډېر سخت واخیستل. دا اوس د بدخشان مسله خو اوس کراري ده مګر دوی همغسې لمن ورکوي. اوس که تاسې وګورئ په خپله همدغه د ریګستاني په نوم باندې د کاکتوس په پروګرام کې په کابل کې هغه وویل چې موږ د تیمور ګورګاني په وخت کې دوی د هغه ځای نه د ګلاب ته و بدخشان ته و پنجشیر ته راغلي و دغه وخت نه او دوی اصلي ځای همدغه ګلاب سمنقند و بخارا ده. اوس دلته سړی وګوري اوس موږ په آلمان کې یو فاطمي صاحب په لندن کې ده او خادم صاحب دوی په کانادا کې دي. اوس موږ دلته کولی شو هغه لوبې چې د شورای نظار په د افغانستان کې ترسره کړلې موږ یې دلته ترسره هر دفتر ته چې لاړ شي په الماني ژبه به غږېږي او حتی انګلیسي ده او سلندرم بیهور دې ورته د بهرنۍ دپاره شعبه ده هلته باید ته په الماني خبرې وکړي. نو دا خپله ستره ګناه زموږ خپله ده چې موږ په خپلو منځو کې ونه کولی شول چې او پښتنو همیشه د ټولو اقوامو ته د ما ډېر سخت احترام ده او زه په اقوامو باندې نه غږېږم زما نیوکې او تقبیه کول د دوی د هغه مشرانو دي چې هغه خپلو اقوامو ته یې خپلو هغه ته یې ډېر بد نوم پرېښودلو. نو د دې دپاره اوس امارت اسلامي پر مقابل کې زه کوم بدیل نه ګورم امکان لري ډېر افغانان دا بدیل ونه ګوري ولې هغه نظام چې اوس په افغانستان کې حاکم شوی ده امنیت کې تامین ده سوله کې تامین ده په ټوله جغرافیا کې دوی حاکم دي مګر اوس د دغه نظام ملاتړ لپاره اصلي ستر مسؤلیت چې ده رښتیا دروغ همدغه پښتون قوم لري او هغو کې مې یو شمېر هغه دغه بخښنه غواړم دغه جمله استعمالوم دا کدوسري پښتانه دي د پښتانې د نړۍ په سیاسي مارکیټو کې وپلورل. نو ملي یووالی ملي وحدت یوازینۍ لاره د ژغورلو د دې هېواد بس د 45 کاله موږ د نړیوالو لخوا نه په ډېرو بدو ناروا ناورینو بشري جنایاتو موږ وډبولو نوره باید دې ته زمینه مساعده نه کړو چې پاکستان د نړیوالو په سټیج کې
زمونږ پر خلاف خبرې وکړي د نور نړۍ هیوادونه. ما په خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان معاون خبرې واوریدلې، رسما یې وویل چې یوازینۍ لاره د امریکا د ګټو د طالبانو سره تعامل کول. نو اوس باید امارت اسلامي هغه کار وکړي چې نور نړیوال تم زمینه مساعده نه کړي او دغه د وطن ورانونکو ته هم زمینه مساعده نه کړي. دوی باید د انجونو مکتبونه او پوهنتون د دروازې باید خلاصې کړي تر څو نړیوال د دوی سره تعامل وکړي او دا ولس او دغه وطن د دغو بهرنیو هیوادو د نیوکو تورونو څخه وژغورل شي. نو د دې لپاره اوس په خپله مثلا همدغه د بدخشان خلک دا خو امکان لري، اقتصادي وضع خرابه ده، دغه ډلې ټپلې چې بهر کې دي امکان لري دوی د اقتصادي له لحاظه یو سره پیسې مایسې ورکړي او دغه عمل ترسره کړي چې تر څو یو ارج مرج په دې وطن کې جوړ کړي. دغه د طالبانو په خلاف یو ولایت جګ شوی ده او ملي قیام یې کړی ده، راله کې چا سیم نه ده. نو د دې لپاره زه ډېر څه په دې مورد کې نه غږېږم، فقط زما یوازینی هدف هغه دا ده چې هغه چا باندې چې دا وطن ګران ده، دا ولس ګران ده، باید ملي یووالي ته ملي وحدت ته ځان عیار کړي او د افغانستان ملي ګټو ته باید ژمن اوسي تر څو نوره په دې هېواد کې د 45 کاله کفایت کوي. ډېرې غمیزې ترخې تورې شپې ورځې مو تېرې کړې، نور دې مونږ پرېږدي چې د نور نړیوالو هېوادو غونته ولسونو غونته یو ارامه ژوند ولرو. مننه. دا صاحب ډېره مننه کوم کور دی ودان. بیا خبرو ته راګورځو تاسو دوستانو ته دې جمعه کې خپل یو نوی ښاغلی ورور معرفي کوم. موږ سره لومړی ځل دی چې په خپرونه کې د افغانستان نه را داخل شوی دی. د هغه نوم طلحه عزیز دی. د په سیاسي چارو کې په فرهنګي چارو کې د ټولو شیانو کې ماشاءالله ښه تکړه هوښیار ځوان زلمی دی. ماته خو نامخدا ډېر ښه تکړه ځوان زلمی ښکاري. الله دې ورته عمر ورکړي، خدای دې ژوندی او صحتمند لري. همیش زموږ د خپرونې مېلمه دی نن. زه خو اول د ټولو نه هیله کوم چې عزیز ورور ته ټول ستړي مشي وکړي او په عین زمان کې تابع صاحب ستاسو مایکروفون ګل دی، که دا مایکروفون آن کې او د دې زه شتایم خادم صاحب شکر کوم، ډېره مهرباني. عزیز صاحب زه ستړي مشي درته وایم، هرکلی درته وایم، خدای دې په خیر راوله، خوشحاله صحتمنده اوسئ او خوش افغانستان نه موږ سره یو ځای د بدخشان په مسله باندې به تاسو سره ډېر زیات ښه معلومات نو کته مهرباني وکړئ موږ لږ دغه په معلومات ګردیوالي. مننه ګردیوال صاحب. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ستړی مسئ ټولو دوستانو ته السلام علیکم. ډیره زیاته مننه خادم صاحب د برنامې تم دعوت کولو نه. څنګه چې خادم صاحب محترم وویل نوم مې طلحه عزیز دی، نور د صفت چې خادم صاحب هغه حسن نظر و. زه په خپل وار سره په یاد موضوع باندې چې څه معلومات او څه نظریات لرو هغه به زه تاسو سره شریک کړم. خادم صاحب محترم د بدخشان د موضوع داسې یو حل کېدونکې موضوع ده چې د افغانستان د ازادۍ دښمنان هیڅ وخت دا نه غواړي چې دغه موضوع حل شي لکه څنګه چې اوس حل شوې ده. دی همیش کوشش کوي که راتلونکي کې هم داسې مسایل رامنځته کیږي یا اوس چې کومه مسله رامنځته شوې ده، دی به کوشش کوي چې دغه مسله یو ترجماني ډېره غلطه وکړي. د دې موضوع اصل دلیل داسې څنګه چې ټولو مېلمنو مشرانو ته معلومه ده، اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین صاحب لخوا نه یو قاطع امر فرمان صادر شو چې هغې کې دا ذکر شو چې د کوکنارو کښت او د کوکنارو د تجارت دا په مطلق ډول بند دي. بیا دلته موږ په افغانستان کې یو بل اداره لرو په نوم دی د فرامینو د نظارت او د کنټرول یو نوې اداره جوړه شوې چې هغوی عموما د مشرتابه دا ټول فرامین دوی تعقیبوي چې دا فرامین څومره خلکو پې عمل کړی دی، کوم ادارات بیا دوی اداراتو ته ورځي بیا هغې کنټرول کوي، دا ټول د دوی په لاس کې وي. نو دغه څنګه چې ټول ته معلومه ده د کوکنارو دغه اوسنی موسم دی، نو دوی طبعا دغه فرامین اوس په دغه موسم کې دوی ګوري چې خلکو دا حکم منلی دی، اطاعت یې کړی دی یا نه یې دی کړی. نو دغه اداره د وزارت داخلي په همکارۍ سره
دوی د څېړنې او کنټرول شروع کړل چې آیا د افغانستان په کوم ولایت کې یا په کوم سیمه کې کوکنار شته که نشته. نو د وزارت داخلې په راپور او د څېړنې په اساس په بدخشان په ولایت په یو سیمه کې کوکنار وموندل شول چې دا د یو کور یو ځای په سرای کې دننه و دا کوکنار. نو دوی هغه ساحې ته ورغلي دي، مجاهدین ورغلي او نظامیان ورغلي هغې تحقیق دپاره چې هلته خپل څه چې قانوني ته مراحل وي هغه انجام کړي او مسؤلین چې چا دا کوکنار کرلي دي او اطاعت یې نه دی کړی هغه عموما محکمې ته معرفي شي یا هغوی سره قانوني چلند وشي. نو په همدې اساس د منطقي خلکو دوی سره شخړه کړې ده او دوی دې ته اجازه نه ده ورکړې چې دوی یعنې دا کوکنار دا پټي چې کوم دي دا له منځه یوسي او یا دوی سره کوم قانوني چلند وکړي. په اوایلو کې خو د دوی لفظي شخړه رامنځته شوې وه چې د لفظي شخړه دومره حد ته ورسېدله چې خلک هم راجمع شول، د نور اسلامي امارت نور مجاهدین هم راغلل. دې اولو کې د لفظي شخړې باندې مبتلا وو. بیا دا لفظي شخړه په دغه باندې بدله شو، په فزیکي شخړې باندې بدله شو چې حتی دوی سره فزیکي ونه ختل، چې حتی راپورونه داسې وایي چې حتی کوشش وشول چې د امارت په رینجرو او د وسایلو ته اور واچول شي چې د دې هم مخنیوی وشو هلته. نو په همدغې کشمکش کې بیا یو نفر هم په حق رسېږي هلته. بیا وروسته د دې د اسلامي امارت د مشرتابو لخوا یو لوړ رتبه پلاوي معرفي کېږي او ساحې ته ورلېږدول کېږي چې دوی د ساحې د مشرانو سره د علماو سره او د مخورو خلکو سره کېني چې دا موضوع څنګه کولی شي زر تر زره حل کړي دا موضوع. دوی سم حیاتان هلته تللي او څه د بدخشان خلک د قاري صاحب فصیح الدین لوی د ریاست وزارت دفاع دوی څه خلک هلته هم راغلي دي. نو څه قناعت دلته هغوی ته توصیه وشوه، هغوی ته نصیحت وشو چې چون دا حکم دی دا قانون دی او څه چې کوکنار په قندهار کې نه کرل کېږي، که په جلال آباد کې نه کرل کېږي، که په لغمان کې نه کرل کېږي، نو په بدخشان کې به هم نه کرل کېږي. کوکنار په نور ولایتو کې هم نه کرل کېږي ځکه هم حکم یو قاطع حکم دی، دلته کوم تعصب او دغه وجود نه لري. نو دوی تقریبا هلته بیا ژمنه وکړه چې موږ به پس له دې کوکنار نه کرو او دغه کوم مسله چې راغلې دا به موږ حل کوو. نو حکومت اوس هم پې کار کوي، موضوع فی الحال لپاره ارامه شوې ده او موضوع ارامه ده. حکومت اوس هم لګیا دی کار کوي، څېړنه کوي، که د چا مثلا په چا ظلم شوي زیاتې شوي هلته حکومت شته، هلته محکمه شته، هغوی ته به شکایت کېږي او هغوی به په دې باندې خپله څېړنه کوي. دا طبیعي مسله ده. د اسلامي امارت بعضې کامیابیانې لري چې هغه خصوصیتونه ځان ته ځانګړي خصوصیتونه ځان ته لري چې هغه ټولو ته بهتره معلوم ده چې په هغې کې بعضې دغه مسایل هم دي چې دوی یو اطاعت ډېر قوي کوي خپل د مشرانو، بل دی راس کې ډېر قوي دي، دوی نور داسې خصوصیات لري خو دا هم د یو خصوصیات نه دي. که د اسلامي امارت دغه اطاعت موضوع له منځه لاړ شي بیا ده کې هغه نظام هغه کمزوري کېږي ځکه بیا ته نور خلک پاسېږي، هغه کنټرول ټول له منځه ځي. نو دغه مسله الحمدلله اوس ارامه ده، اوس پکې څه نشته. که چا سره مثلا څه نور علاوه د دې نه د کوکنارو مسلې نه علاوه چاته سره ظلم شوي زیاتې شوي هلته حکومت شته، انشاءالله اوس هم پې څېړنه روانه ده، هغوی به همکاري کوي. او کوم مخور سپین ږیري چې تللي وو د قاري صاحب فصیح الدین خواته هغوی هم ډېر ښه یو په ساعتونو یو خوندور مجلس درلود، هغوی ته هم ونازول شول، ډېر محبت ورکړل شو. بیا وروسته هغې نه میډیا کې پته کې هم ډېر منفي تبلیغات وشول د قاري صاحب فصیح الدین په اړه چې ده یعنې اخطار ورکړی یا بل حساب یا بل حساب. دا د هغه شته موضوع په اړه چې څه موضوع پېښه شوې وه او راپورونه چې عموما د امارت چې کوم راپورونه دي ځکه نظریات فرق کوي. امارت خپل نظر او راپور لري چې موږ موضوع داسې وه، د سیاسي شنونکي عام خلک هغوی خپل نظریات ورکوي. بیا دې کې افغانستان کې افغانستان نه بهر داسې کړۍ هم شته چې هغې د افغانستان د ازادۍ او د امنیت او د ثبات خلاف دي چې هغې دا موضوع هیڅ وخت نشي درک کولی او نشي قبلولی چې دلته یعنې ارامي او شخړې له منځه لاړ شي. نو دوی همیشه خپل کوشش کړی چې دلته دغه وړو موضوعاتو ته یو نوي رنګونه ورکړي، غلطه ترجماني وکړي. یو مثال تاسو در کوم په دغې کې څه وخت چې دغه موضوع کې ما خپله د دې څېړنه وکړه، تاسو هم د اوس چې کوم مېلمانه دلته ناست دي دوی هم د اوس برحال عملي دا کتلی شي. تاسو ټول یوټیوب ته تللی شئ، صرف په یوټیوب کې دومره ولیکئ چې خیزش مردمي در بدخشان، نه ورسره د چینل نوم لیکئ، نه ورسره اضافه معلومات لیکئ، نه ورسره تاریخ لیکئ. تاسو چې کله ولیکئ خیزش مردمي در بدخشان نو ده کې بس د پاسه
15 شپېته که 2 شپېته برنامې تنها د افغانستان انټرنیشنل وي چې هغه به په دې 15 ورځو کې صرف 15 شپېتو نه پورته برنامې دوی سرچ آماده کړي دي، جوړ کړي دي چې دغه موضوع څنګه دوی وکولی شي چې دوی دغه موضوع ترجماني غلطه وکړي او د بهرني خلکو ته او د افغانستان خلکو ته داسې وښایي چې د افغانستان د حکومت او د ملت ترمنځ کې یو لوی واټن وجود لري. یعنی ملت ناراضه دی دوی نه، ملت ډیر دوی نه خفه دی چې الحمدلله دا شی خو چې څنګه دوی وایي وجود نه لري. زه ډیر ځایانو کې ګرځم، خلک وینم، د افغانانو نظریات هم اورم، څنګه چې محترم زازی صاحب هم ویلي چې موږ د اسلامي امارت بدیل نه ګورو، اما بعضې مسایل دي، بعضې خلک خپل په کور کې د والدینو نه بعضې یو شکایت کوي او بعضې دغه ترې نه خواهش ترېنه کوي چې دغه مسایل حل کړه، دا رای حل نه ده، یو ښوونه ورته کوي، یو یادونه ورته کوي، اما دا مسایل شته. نو د افغانستان انټرنیشنل چې که تاسو وګورئ په دې 15 ورځو کې دوی 15 شپېته برنامې کړي دي په ده باندې. تاسو همدوس هم سرچ کوئ شئ، صرف ولیکئ خیزش مردمي د بدخشان، نور هېڅ مه لیکئ، برنامې نوم مه لیکئ. 15 برنامې د افغانستان انټرنیشنل دی ورباندې، 15 برنامو نه لاندې یو برنامه د بي بي سي ده، بیا 12-14 برنامې د افغانستان انټرنیشنل دي، بیا یوه برنامه د طلوع نیوز ده، بیا 15 نه تر 20 برنامې د افغانستان انټرنیشنل دي، بیا یو برنامه پکې د وایس اف امریکا یو بل برنامه دغه ده. د پروګرامونو د تلویزیون تاسو به بهتره معلومه وي، دوی چې کله یو موضوع رامنځته کوي، یو موضوع 3 ورځې کې دی هغه موضوع کته پورته کېږي، بیا موضوع سړه شي، بیا دومره خلک پکې خبرې هم نه کوي، زیات شي یو پروګرام. یعنې د نورو چینل ته وګورئ که د 15 ورځو 6 ورځې د واقع کې دوی به تقریبا 10 پروګرامه به یو چینل نه کړي، اما دوی په شمار تاسو همدوس کتی شي په شمار 15 شپېتو نه زیات دي پروګرامونه کړي دي. دا هم دوی سیاسي په دغه کې د تمویلات کوي، هم په میډیا په بخش کې دوی دا کار کوي. د میډیا بخش خو د دوی طبعا دوی د امارت په خلاف، د افغانستان د خلاف، د افغانستان د ازادۍ خلاف دوی ډیر فعال ساتي چې دغه میډیا د ځکه دا فی الحال یو قوي اسلحه میډیا ده په دې اوسني وخت کې. دغه د دې مسلې شاید په فاطمي صاحب هم وي، نن نه تر 15 کاله مخکې چې زمونږ والد صاحب محترم هم په د امارت کې یو له مسؤلینو نه و، د کابل په ښار کې دا چرمي جمپر یو نفر چرمي جمپر په ښار کې سوځولی و، د اور ورته اچولو او دا اوازه یې ګډه کړې وه چې دا حرام دی په اسلام کې، او هغې فکر کوم څه عکاسي د وخت په مطابق چې کوم عکاسي ترتیبات و د هغې مطابق هغې عکاسي هم کړې وه. نو دا موضوع زموږ والد صاحب ته رسېدلی وه، هغې چې په ساحې ته ځانونه رسولي وو، هغوی چې کړي وو چې واقعا داسې قصه، هغه خلک فکر کوم څه نیولي مو او هغوی نه تحقیق په اساس هغوی ټول د پروژې خلک وو، هغوی ته دا پروژه ورکړل شوې وه چې ته تاسو به داسې کار کوئ او دا امارت او دا خلک به بدناموي، ځکه د امارت د بدنامي عموما صرف د امارت بدنامي نه ده، د دوی هدف پکې ډېر لوی و، دکې صرف امارت نه بدنامیږي، دکې اسلام بدنامیږي، دکې پښتانه بدنامیږي، دکې افغانان بدنامیږي، دکې ټول بدنامیږي. نو د هغه زمانې په اساس باندې چې دوی دومره داسې فکر کوو د مکر، نو د دې زمانې په خلاف دوی نور اپډیټ فکرونه لري، ځکه د افغانان باید دې شي ته ډېر زیات دغه اوسي، محتاط اوسي. بیا دوی په عملي ډګر کې هم دې نه استفاده کوي، لکه بله ورځ چې د امارت په همدغه رینجرو کې یو رینجر د موټرسایکلو په وسیله څه انفجاري مواد هلته الوزول شوي په رینجر باندې، که څوک ووایي دا د سیمې خلکو کړی، خو دا خو واضح خبره ده چاته د قابل قبول نه ده، ځکه عام وګړي دا کار نه کوي او دا د فکر تفکر نه فکر خبره، یو ملت ته یو عام سړی پاسېږي دا کار نه کوي. امارت کې وایي دا به طالبانو کړي، دا هم د فکر نه لرې خبره ده، څوک په ځان باندې به هم څنګه لري. دلته واضح معلومیږي دلته یو درېیمه پارټي هم وجود لري چې دوی دغه کې خپل رول او خپل فساد په دغه کې ډېر قوي لوبوي، گویا داسې ثابته کړي چې خلکو ته چې طالبان او د ملت په منځ کې ډېر لوی واټن لري، د افغانستان د حکومت په منځ کې ډېر کوم واټن نشته دی. زه خپل هم چې په دې کابل کې ګرځم، خلکو سره ډېر عام خلکو سره وینم، عموما په نارمل حالت کې وینم که یعنې ټکسیوانانو سره ډېر ځایونو کې مونږ دا اورېدلي چې ټول خلک هم دا وایي مونږ د نظام بدیل نه ګورو چې کوم بدیل وي، خو مونږ صرف دومره بعضې څه شکایتونه دي، بعضې څه نازونه دي، لکه څنګه چې مې مخکې ویلې اولاد هم د خپل پلار نه کوي،
نو د ملت په هم د حق دی، دا د ملت حق دی د حکومت نه څه وغواړي، د حکومت نه څه شکایت وکړي، که هغه د تعلیم په بخش کې وي، که هغه په هر بخش کې وي. اما دغه غوښتنې ته که څوک د خیزش مردمي نوم ورکوي، دلته بل نوم ورکوي، ته زه فکر کوم دا ډېره لویه جفا ده. ځکه د بدخشان مجاهدین هم د بدخشان دي، زیات کم به پکې د قندهار وي، لږ به په دغه، اما بدخشان ډېر په لوی سطحه مجاهدین لري. نو همدغه معلومات عزیز تاسو صاحب سره شریک بیرته راګرځم تاسو ته بحث د ډېر نور معلومات هم شته، بعض سوالونه نور هم راځي کېږي. دلته دلته په خپل مقدمه کې ویل چې د بدخشان دغه مسلې تر شا د بدخشان د تاریاکو د قاچاقبرانو د خارجي هیوادونو د مخالفو حزبونو د ټولو خلکو لاس پکې دی، او دوی غواړي چې د دې نه یوه لویه ډرامه جوړه کړي چې هغې کې بیا نه منطقې ته خیر شته، نه بدخشان ته خیر شته، او نه افغانستان ته خیر شته، او نه بل ته او نه بل ته. دا موږ د دغه شي نه طرفداران یو نه غواړو. موږ پر امنه باسعادته آرامه آسوده افغانستان غوښتونکي یو، او هغه افغانستان غواړو چې د ملت او د امارت ترمنځ فاصله پکې نه وي، او امارت د ملت خدمتګار واوسي، نه د ملت په سر باندې یو حاکم دغه واوسي لکه د پخواني نظامونو د جمهوریت نظام یا بل نظام. هغسې نه وي، بلکې د ملت خدمتګار واوسي. او تر ننه کله چې موږ ګورو سم چې کتلي دي په طالبانو په اعمالو کې ډېر ښه اقدامات شوي دي، خوا کې نور منفي خبرې نشته، او دا خو ټول ملایکې نه دي، انسانان دي، کله به ښه کېږي تر سړي نه، کله به بد کېږي. ها خبره دا ده چې دا ملت د خپل ځان او د دې مملکت خیر غواړي، که بس خپل ځان له پاچاهي غواړي، نور د دنیا ټول اور واخلي. نو خلک د خپل د خولۍ سر ته کېږدي، داسې مخې ته دې کېږدي د خپله خولۍ. دا پدرام صاحب دا فلانه صاحب نومونه نه اخلم، خو دا لویه ډله د دې غلو د دې قاچاقبرانو دا خپله خولۍ د خپل مخې ته کېږدي چې په تا کې کوم عقل، په تا کې کوم صلاحیت، په تا کې کومه تجربه، په تا کې څه شی د دې شته چې ته په دې مملکت باندې سبا حاکم شي. هغه را پیدا کړه، ته موږ ته وښیه څه شی دی. دا زما سوال دی دې ټولو ته، دې وښیي دا د نن نه ورپورې د کاله پورې ورته وخت دوی هغه موږ ته څرګند کړي چې په ما کې دغه شی نشته چې په نورو خلکو کې نشته، او زه د حاکمیت وړ یم. او بیا د خپل تاریخ موږ ته راوسپړي چې د په تېر تاریخ کې په دغه دومره وخت چې دوی سره دا قدرت په لاس کې و، دا حکومت په لاس کې و، دا سلطنت او پادشاهي د دوی په لاس کې وه، دا خارجي روابط ټول د دوی سره دي وطن ته څه کړي. چېرته کوم نیالګی ایښی، د هغه نیالګي عکس ما ته راولېږي چې دی نه شو. تابع صاحب ستړی مه شي، مایکروفون دې ګول کړی دی. زه پوهېږم سلام صاحب، سلام. ته خو دا وخت نامې خدا ام کار کې ام کور کې ماشومان دي او دا د دې وطن ژوند دغه شی ده، خو لمونه تاسې ښه پوهېږئ صاحب. پوهېږم، خدای در سره ډېر ښه وکړي، الله دې درته اجر درکړي چې تاسې سره خپل وطن په خاطر باندې، د خپل د وطن د مشکلاتو په خاطر باندې اقلا نیم ساعت راحاضرېږي دلته راځئ او د خپل وطنوالو سره د زړه خواله کوي. خبرو ته واورېدې، زه غواړم ستاسو نظر واورم د یو مسلکي ژورنالیست په حیث باندې په دغه موضوع باندې چې دې کې ته څه ګورې. زموږ ټول فوکس په دې باندې چې که موږ وکولی شو دغه نقطې ته ځان ورسوو چې دغه په هر مملکت کې پېښېږي دغه واقعات. دغه امریکا کې 200 ځلې پېښ شوي دي. ډیوید کورش څوک و، افلانه څوک و، پیغمبرۍ دعوا پکې وشو، ټانکونه یې ورپسې ورسته. دا په هر ملک شته، د اختلافات پېښېږي، مګر څوک دي شا نخوانه چې دغه اختلافاتو ته دغه ورچوي، تیل وراچوي او غواړي چې د دې نه یو لوی شی جوړ کړي. دا ډېر مهم خلک د موږ لپاره، دا باید پیدا کړو. ستا نظر څه دی په دې کې؟ به د چا لاسونه وي؟ سلامونه و کور مو ودان. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ، زه دغه تاریخي اړخ نه زه غواړم د خپل نظر ورکړم. هغه دا ده چې که تاسې فکر کړي دغه چینایانو د تریاکو جګړه تر شا پرېښودله، همدغه هندیان تر 70 کاله د مخکې دوی د ټولې نړۍ غلامان پاتې سوي، خو په 70 کالو کې دوی وځلېدل. اوس یو اقتصاد د په نړۍ کې همداسې چینایان یو اقتصاد یې له ځانه جوړ کړی. نو ښه به دا وي چې موږ داسې تبلیغات وکړو یا داسې لابي وکړو د رسنیو له لارې نه، یا د تیاتر له لارې نه، هغه څه شی چې معمول دي د منبر له لارې نه، چې موږ خلک یووالي ته راوبولو، هغه زمینه مساعده کړو چې خلک غاړه غړۍ شي سره په خپلو کې. ځکه چې له بعد مرغه د 15 کاله د مخه تر اوسه پورې چې نیابتي جګړو ته افغانستان خپله سینه خلاصه کړې ده، موږ قرباني د نیابتي جګړې یو. یو شی به همدا اوس غواړم هغه مې پس بیا له یاد ونوځي، هغه دا ده چې د افغانستان په قومونو باندې زه نشنلیست نه یم او نه قومي نظر ورکوم، خو کله چې سړی دغه قومي مسایلو جوړښتونو ته وګوري چې د ما تجربه د جمهوریت یې ماته ښیي، له هغه نه مخکې یې ماته ښیي، د نور قومونه
تل مزاحمت کوي پښتنو ته، ځکه چې دغه جغرافیه چې وویشل هم سوله چې پښتانه دوه پراخه کړل، نو نړیوال په دې پیدل چې قوي ټبر او د پاچاهي ټبر او هغه څوک چې په دغه جغرافیه کې لومړی خبر کی هغه قوت لري، هغه پښتانه دي، په دې ټول دنیا پیږي، هغه د چا په ویش کو چې موږ په کراتو راغلو چې اوس دمګړی یو قدرت په دنیا کې، نو دوی په دې پوهیږي چې پښتون باید پراس کې اوسېږي، که پښتون پراس کې نه د دې مخه څوک نشي نیولای. نو دغه قومونه چې مزاحمت کوي تل او دماغ غږ لري تاسې د هغه قومونه چې مزاحمت کوي یا په بل معنا سره وایي پوچ تبلیغات کوي د دغه د مخ نیولو لپاره یا د مخ ډب کولو په خاطر باندې پښتون ټبر باید له ځانه دا وښیي چې دوی په رښتیا توګه لومړی خبر په دغه سیمه کې کوي او نړیوال دوی سره تعامل کوي، لکه په بن کې چې وکدل سره لکه په دوه کرته د جمهوریت په وخت کې چې کله غنی راغی او کله کرزی راغی چې دوی په خپل نارې ولې چې موږ پښتون نه د چې پښتون پراس کې نه موږ نشو کولای پراته له دوی څخه دغه جغرافیه مخ ته یې دغه مساله په تاریخ د افغانستان کې په جغرافیه کې نه بعد مرغه نغښتې ده. خو اوس بر اساسي موضوع ته چې څنګه افغانستان انټرنیشنل یا نورې رسنۍ چې پروپاګاندا خپروي د دغو د مخنیوي لپاره هغه چا سره چې اوس زمام د امورو ده یا واک له دوی سره ده هغه اقتدار دوی څرخوي، دوی کولی شي چې ورته خپرونې جوړې کړي چې نه ډېر خپل خلاص ونیسي، په سیاست کې تل څاپېړه نه وي، په سیاست کې تل توپک نه وي، وخت ته عصر ته زمان ته او شاوخوا سیمو ته هغه سیاست چې په دنیا کې معمول ده هغه ته په کتو سره که مطالعه وي له کلیو بانډو څخه سړی کولی شي ډېر شی لاسته راوړي چې له بعده مرغه که کمونستان هم واکمن شول په افغانستان کې دننه دوی هیڅ کله کلی بانډو ته د افغانستان ونه کتل، دوی فقط هغه 5 یا 4 ولایتونه باندې چې هغه لکه بلخ او ننګرهار او کندهار او هرات او کابل په دغه کې همداسې پاتې شول، دوی خپل سیمې مطالعه نه سوی کړلی، په همداسې له بعده مرغه چې مجاهدین کامیابه شول دوی په خپل منځو کې بیا ځلې تم شول، په کابل کې دوی خونړۍ جګړه وکړله، کابل یې وران کړ، اداري تشکیلات ټول له منځه لاړل چې بیا زه نه غواړم چې په نور اضافه ووایم همدغه چې دغه لړۍ تر اوسه پورې دوام پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې د دنیا دغه تمایلاتو ته د دنیا دغه غوښتنو ته د جغرافیې ارزښت ته په کتو سره په افغانستان کې دننه پروت ده، دغه ته که طالبان غاړه کیږدي او ځینې شیان په دین کې درسته ده چې موږ په دین کې موږ په دې باور لرو چې دروغ نشته چل نشته، اما سیاست د دروغو د چل مساله ده د دنیا په دوه باورونو باندې څرخي چې هغه مثبت او منفي ده، ته به ځان پکې پیدا کوي، ډېری هیوادونه دي هغه هوښیار رهبران په مثبت اړخ باندې څرخي او ځانونه په کې پیدا کړي، لکه اندونیزیا مالیزیا کې ځانونه پیدا کړل سره له دې چې مستعمره د انګریزانو خو نن په جهان اسلام کې بهترینه هیوادونه دي، ښې بیلګې دي، همداسې عربي هیوادونه ځانونه جوړ کړل، ځان له جګړو څخه وژغوره، خپل جغرافیې وژغورلې، او په منفي اړخ چې واره هغه نو له بعده مرغه موږ یو پاکستان د ایران د عراق د یمن سوریه دا سره یادولای شي چې موږ د جګړو کاریو، هغه د نیابتي جګړو چې په خپل قاتو کې سره د مذهب د سم د ژبې او د قومي په مسایلو باندې کې کیرو په سر جنګیږو. نو ښه به دا وي چې هغه ډلې ټپلې چې له هیواد څخه اوس د باندې دي که یو داسې کمیسیون د فتن جوړ شي، د ما نظر البته دا شی دی چې طالبان ډېر غور پې وکړي او د فتن په دې باندې قدم کېږدي، ځکه خاص د دوی د پیسو مسله ده، دوی وپړسېدل چاق شول، دغه شتمني ډېر 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 بېادبي د ډېرې مافلې بې غیرته شی ده، انسان ډېر بې غیرته کوي، نو دوی بې غیرته کړل، د دوی دغه پیسې شتمني هغه مفته چې د دوی باد راوړې وي د دوی جبو ته ولیدلې او اوس په افغانستان کې د دوی جایدادونه دي، دغه په خاطر باندې دوی ډیر څه کوشش کوي چې د همدغسې وړې موضوعګانې چې پیدا کېږي لکه په بدخشان کې چې څرک ولیدل چې دوی ډېره کلکه لابي وکړله، حتی پیسې په دې کې ویشل کېږي، حتی لاریونونو دپاره په ترشای لاس ده. نو ښه به دا وي چې داسې کمیسیون که جوړ شي چې زر تر زره هغه بادرفته پیسې چې دوی کې ګټلې وي که طالبان یو زنګ د خطر ورته جوړ کړي چې تاسو دا پیسې له کومه کړې وي خپل نماینده راولګئ یا وکیل راولګئ له ستاسو سره حسابدهي کېږي، دغه مسله زه فکر کوم که راژوندی شي دوی به ډېر زر غاړه کېږدي د خبرو لپاره، دوی به زر غاړه کېږدي د دیالوګ لپاره او دغه تاوتریخوالي ته چې اوس دوی لمن وهي او پاکه کوي دغه اور تازه کوي، زه فکر کوم دغه به مخه ونیول شي. نور بیا که تاسو پاسه غوښتل زه به بیا هم لږ وغږېږم کور ودان تر اوسه پورې. ډېره مهرباني تابع صاحب ډېر تشکر کوم. زه ستا په خبرو باندې فقط دومره ویلی شم د خپلو لیدونکو ته وایم، هغه خبره دا ده چې زموږ محترم لیدونکي دغه تابع صاحب چې څه خبرې وکړي دغه د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه، ټول خلک همدا غواړي، هېڅ شی د امارت نه غواړي، جهان سره تعامل، د دسیسهکارانو مخنیول،
د وطن د دیغلو فاسدینو چپاولګرانو او تښتېدونکو وطن فروشانو چې تښتېدلي دي د هغوی سره داسې معامله کول چې د دوی بیا هغه اخرین نسل چې د قیامت په ورځ نه پاتې کېږي چې هغه هم په دې تفکر کې نشي چې بیا د کوم چا سره خیانت وکړي او دا ګیله رښتیا هم دا په ډېرو ځایونو کې دا خبره یاده شوې ده خلک پرې تبصرې کوي دا چې میډیاو ته نه رسېږي دا بېله خبر ده دا تبصرې ډېرې سختې شوي دي چې طالبان څه مجبوریت لري چې دغه چپاولګرانو غلو غاصبینو جایدادونو باندې پیرې کوي او ورته ساتي دا یوه تبصره ده دا په بهر کې روانه ده تبصره ډېره مننه د ټولو نه دغه ګردیوال صاحب او فاطمه صاحب ستاسو نظر ډېر محترم دی او ډېر ارزښتمن دی په دې اخره کې ګردیوال صاحب زما ډېر دغه څه ورته خوښېږي په دې معنا چې دی ډېر داسې عمده او ډېر لنډ غږېږي چې ډېر وخت پاتې کېږي سړی نورو سره هغه وخت شیر کړي نو بیا به هم ګردیوال صاحب ته وخت ورکړم ګردیوال صاحب داسې په دغه ټولو مجموع کې چې زموږ د دوستانو تبصرې وي خبرې وي غوښتنې وي ستا خپله دغه د معلومات دی چې ډېرې داسې هغه کوچې راوباسه موږ ته او زموږ لیدونکو ته چې فاطمي صاحب ته هم وخت پاتې شي او تابع صاحب د خبرو غوښتنه کړې ده او عزیز صاحب ته هم لږ وخت وي چې یو څه خبره نور د عزیز صاحب سره لرم یو سوال دوه سواله نور هم کوم دی په کابل کې دی بیا نه پوهېږم چې بیا به زموږ لاس ته څه وکړه دي دی مهرباني وکړه د لوی او بخونکي خدای په نامه او د څاروان د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو او د نوو ملګرو تلار شم او د نورو ملګرو ټول ته سلامونه نیکې لې زه رښتیا لنډې خبرې کوم او شتا په پیلامه کې د خبرو هم ډېر یو څه زبردست مهم ټکي او تابع صاحب ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې په دې باندې موږ د راتلونکي وخت لپاره کېدای شي د څاروان په پروګرام کې فوق العاده او ځانګړې غونډې ولرو موږ باید په ملي کچه باندې یو ډیالوګ رامنځته کړو او هغه ډیالوګ کې بعضې خبرې چې چا نه دي کړي یا څوک یې نه کوي خو د دې وطن خبرې دي د هېواد خبرې دي د دې ولس خبرې دي موږ یې باید وکړو موږ پې شخوند ووهو د دې شخوند معنا به دی چې ترخه او خواږه یو د بل نه جدا کړو او په دې باندې چې کم خواږه وو او هغه مهمې خبرې دي په هغې باندې اتفاق وکړو دا ډېره مهمه خبره ده زه لنډې خبرې کوم او بعضې ملګري به کېدای شي چې دا فاطمي صاحب وروسته په دې باندې خبرې مو وکړي زه د دې بدخشان د مشالې د جزئیاتو نه ډېر خبر نه یم خو زه به عمومي دوه درې خبرې کوم او هغه د خادم صاحب د خبرو په پیلامه کې مو او تابع صاحب مو ورته اشاره وکړله او ډېر مهمو ټکو ته اشاره وکړه زه همیشه ویم 21مه پیړۍ د نوي بدلونونو سره روانه ده او تکړه ملتونه او قومونه د خپل راتلونکي وخت دپاره پکې خپل مقام او ځایونه لټوي موږ لم پکار دی چې دغه ځای په ګوته کوو د ستاسو خبره بالکل ټیک ده بعضې ملګرو ته اشاره وکړله هغې کې راجو صاحب هم بعضې خبرو ته اشاره وکړه چې موږ په دې تېرو وختونو کې ایله نظامونه راغلي او چپه کړي دي دغه نظام رښتیا ساتل پکار دی او د هغه دننه اصلاح پکار ده نو دا راتلونکي شیان به بیرته شامېږي په غیر د هغې نه شامېږي که هر څوک په هر رقم سیاسي تلي او راتلي خو نه شامېږي ځکه چې د هغې دپاره اساسي او بنسټیز پلانونه نشته د دې دپاره چې موږ په راتلونکي وخت کې محکم او درست پلانونه ولرو او خپل ولس د ترقۍ او سوکالۍ او د دنیا د نورو قومونو سره د سیالۍ جوړ کړو موږ له پکار دی چې خپل هویت جوت کړو هغې کې په افغانستان کې اقلیتونه هم دي او تابع صاحب په حقه باندې دې ته اشاره وکړله په دغې جغرافیه کې د امونه تر اباسي نه پورې پښتون یو مخکښه رول لوبوي موږ چټي خلکو تقسیم کړي نه یو دا څه طبې خبرې نه وي دا تاریخي رسالت دی او په دې باندې ټوله دنیا او بهرني برځواکونه هم پوه دي چې په دې منطقه کې دغه یو ملت دی چې که چېرته دی یو شو دی لکه پخوی چې امپراتورۍ کړي دي بیا به هم دا امپراتورۍ کوي هېڅوک هم د مخه نشي نیوی د همدې همدې خاطره خو دا تقسیم دی او تر څو چې تقسیم دی دی ضعیف دی تر څو چې ضعیف دی نو خو نه کېږي که ځکه چې په ضعیف بنیاد باندې خو
دا مبارزه او د 21مې پیړۍ د نوي بدلون سره د قومونو په دغه غبرګونونو په دې سیالۍ کې جوګه کول خو دا خو ګران کار دی کنه. د دې خاطر نه موږ له پکار دي چې خپل هویت خپل او دا موږ په اوسني وخت کې په غیر د دینه طالبان واقعا یو څوک دي او یو څه وکړل دوی باندې سترګې څوک نشي پټولی، خو اوس د دې خاطر چې دا څه وکړه او څه کوي د راتلونکي وخت ټولو پلانونو ګزارونو او ګواښونو تم باید متوجه او د دننه نه خپل ځان دومره مشبوط او قوي کړي چې په وړو وړو ګواښونو ګزارونو باندې دې څوک مزبزب ژکمن نه کړی شي. دې له پکار ده چې موږ د طالبانو په څنګ کې او طالبان د نورو اقلیتونو قومونو او ډلو ټپلو ملي خلکو سره داسې یو ژبه او لاره کړنلاره مونده کړي چې د راتلونکي وخت لپاره رښتیا دغه جغرافیې او دا ولس د دې تیرو څو کلونو لسیزو چې قرباني و بې قرباني نشي. دا زموږ ګوره دنده او ذمهواري ده او دا دنده او ذمهواري په ایماندارۍ او په اخلاص ادا کول پکار دي. بر زمان دومره خبره ګردیوال صاحب کور دی ودان ډېرې درندې خبرې ډېرې ښې خبرې دي. دا هغه بحثونه دي چې دغه ورځني بحثونه او ورځني واقعات که لږ موږ له وخت راکړي زموږ بحثونه به یو وخت کې دې خوا ته دغه کېږي د انګلیسي په لغت باندې شفت کېږي او موږ په دغه مسایلو باندې ډېرې خبرې لرو ډېر نظریات پرې لرو. تابع صاحب مخکې یوه خبره وکړه ویل زه نشنلیست نه یم، په دې باندې زما سره ډېر لوی بحث دی چې نشنلیزم څه شی. نشنلیزم خلکو ډېر غلط تعریف کړی دی خصوصا په اروپا کې. دغه زما یوه دغه د فیسبوک پاڼه ده زما د ټولو لیکنو ارشیف دی په نوم د ګډ هېواد. هغه ګډ هېواد ته تاسو ولاړ شئ په دې باندې زما یوه ډېره ښه مفصله مقاله لیکلې ده چې نشنلیزم یعنې څه شی او دا خلک ولې د نشنلیزم سره مخالفت کوي. نشنلیزم د ټولو سیاسي مسلکونو پلار دی، د ټولو سیاسي مسلکونو پلار دی. هر څه په جهان کې نشنلیستي دي. انګلیش بریکفاسټ، انګلیش مفن، فرنچ فرایز دا نشنلیزم نه دی. دا ټول شی نشته. موږ ته بد دی، نورې دنیا ته ډېر ښه دی. په هر صورت هغې نه غږېږو. زموږ په مخ کې ډېرې لویې مسلې پرتې دي، زموږ داخلي مشکلات دي، زموږ د ګاونډیو سره تکالیف دي، زموږ د جهان سره خبرې روانې دي چې دا باید حل شي. دنیا باید د افغانانو ته او پښتنو د نورو موقع ورکړي. بس دی 40 کاله 42 کاله افغانان د جهان د منفعت لپاره جنګېدلي دي، نه د خپل ځان د منفعت لپاره. موږ د نورو دنیا منفعتونه ساتلي دي. موږ د امریکې منافع د روس سره په جګړه کې وساتل. دا د امریکا منفعتو په دې باندې زما سره یو لوی بحث دی. ما د امریکې د خارجه وزارت د آسیا د شعبې یوه ښځه وه د هغې سره په وایس اف امریکا کې زما سره ډېر لوی بحث تېر شوی دی. هغه خبرو ته ونه راځو او خبره دا ده چې موږ د دغه ټول منطقوي حالت قرباني چې یو دا موږ یو په عمومي صورت سره دا موږ افغانان. زه د پښتنو ته اشاره نه کوم. پښتنو مخکې ګردیوال صاحب ویل چې په دې منطقه کې یو ډېر مخکښ او قوي رول لوبولی دی او لوبولی شي او بدین د دې د رول هېڅ هم نه کېږي. تاریخ ته دې خلک لاړ شي او دا خبرې چې زه فلانی نظام غواړم او څه خبرې مو د چرګانو حکومت غواړم او د پسونو حکومت غواړم، دا وخت تېر شوی دی. دا وخت تللی دی. ورونو دلته نه خراسان جوړېږي، نه پکې د چرګانو حکومت جوړېږي او نه پکې د غویانو جوړېږي. سم انساني اسلامي حکومت دی پکې. که څوک یې ملاتړ کوي کور یې ودان، چې څوک یې ملاتړ نه کوي قرار دي په خپل ځای کښېني. دا امارت هم ولاکه ورته محتاج وي او نه د اسلام دغسې خلکو محتاج وي. زه اسلام تاریخ مطالعه کوي. په اسلام کې هم دغسې شی نه خلک راغلي دي. ابو جهل تر اخره مسلمان نه شو، تر اخره پورې څه یې وکړه. وګورئ نوم د اسلام قوت ته په هر صورت باندې دا بېل بحث دی. دا به پرېږدو یو بل وخت لپاره. فاطمې صاحب دغه آخرې خبرې د ستا د پخوانیو فرمایشاتو په اساس باندې چې زه په آخر کې خبرې وکړم لږ راحت یم پکې، نو دا وخت ستا دی او غواړم چې دغه د ټولو دوستانو په خبرو باندې د ټولو خبرو دغه آخري غوړې ته راوباسئ چې په بدخشان کې څه تېرېږي او په دې کې موږ ته څه خیر دی په دغه مسله کې. ولې دا خلک په دې فکر نه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده نصلي علی رسوله الکریم اما بعد. سلام و احترامات ټولو قدرمندو درنو ملمنو ته، ګردیوال صاحب ته، زازي صاحب ته، تابع صاحب ته، خادم صاحب تاسې ته، ځوان پیاوړي ځوان ته چې انشاءالله په آینده کې به دلته موږ تاسو سره همکاري او دا به د کابل او د دې ځای موږ تاسو ته
تازه راپورونه نور به هم راټولوي او موږ سره به بالکل بالکل تر څو موږ خلکو ته وشو ویلی چې موږ د ځان نه خبرې نه کوو، موږ سره څه چې دي د وطن نه دي. او نن هم ښې خبرې وکړلې، انشاءالله اوس یو 2-3 سواله ترې نه نور هم وکئ. ما برنامې دپاره کوم تیاری هم نه و نیولی، ذهنا آماده هم نه ومه دې خبرو ته، خو د اخره کې چې همدغه مېلمه ماته ولیکل چې زه روان یم، زما فکر شو چې برنامه ده، زه خپل په ټایم فکر کوم 11 دقیقې لیټ راغلم، 4 بجې زموږ په وخت باید دا شروع شوی وی، خو تاسو ویلې چې په وخته شروع شوی وه، زه پوه نه شوم. خبرې قدرمندو مشرانو ټولو وکړې، خو د ټولو خبرې داخلي اړخ یې درلوده. زه غواړم د ده په بیروني اړخ باندې خبرې وکړم. مسله داخلي وه، بالکل داخلي وه، څنګه چې تشریح شوله، دا یو د فرمان مسله وه، د کوکنارو مسله وه، د عامو خلکو مسله وه، او د عامو خلکو نه یو خطا وشوله، او مقابل کې چې تلي وه هغه هم عام افغانان دي، تاسو ته معلوم دي، ولو کې د لباس د اردو کې د امار اسلامي د خوا نه ځي، خو دي افغانان کوم خاص تعلیم نه لري چې مونږ وایو چې دا ډېر تعلیم یافته اردو ده، ډېره تعلیم یافته پولیس دي، دی پروفیشنل کار کوي، خو دوی هم افغانان دي او مجاهدین دي. هلته چې ځي عکس العمل ګوري، عکس العمل ښیي، عکس العمل علیه عکس العمل یو شی شو. دا کار خو وشو، د ده نه راځو چې ده نه ګټې څه واخیستل شول او څوک ترې ګټې اخلي. که موږ تاسو لږ شاته لاړ شو، تیرو 2 میاشتو کې تاسو د پاکستان میډیا تعقیب کوي او د پاکستان خبرو ته لاړ شئ، هلته په واضح توګه پاکستان وایي چینایانو بې زموږ د اجازې نه افغانستان یې ولې په رسمیت وپېژنده. موږ چینایانو سره د ده پوښتنه ترې کوو چې هغه باید موږ سره مشوره کړې وی، دا کار یې کړی وی. یو بینالمللي ګستاخي ده. ته څه کاری چې ته دا تقاضا کوې؟ ته څوک یې زما سرنوشت به ته تعینې؟ ته څوک یې چې دا پوښتنه تا ته دا حق چا درکړی؟ دا خبره یې وکړله. کله چې د کوریډور خبره راغله، د اقتصادي کوریډور د افغانستان د واخان، تاسو واورئ چې پاکستان په دې احتجاج وکړي چینایانو ته چې ته دا چې جوړې معنی دا ده چې زما اقتصادي کمربند ته ماتوي، ته دا زما کمربند ماتوي. وروره چینایان 1200 میلیارده ډالره په ټول نړۍ کې لګولي، دا ستا کمربند ماتېږي؟ ته یو حصه د دې کمربند دی دنیا کې. درسته ده چې اعظمه حصه یې ده، 15% په پاکستان کې ده، 15% خو نړۍ کې نور هم ده که نه، افغانستان د هغې فیصدي یو لویه حصه ده، ځکه چې کم کمربند د افغانستان نه تېرېږي هغه د پاکستان نه هم نه تېرېږي. اسیا میانه اروپا ته چینایانو ته لاره جوړېږي، د ایران د لارې نه شرق الاوسط ته لاره جوړېږي، او همداسې بیرته د ننګرهار د خوا نه بیرته ګوادر او بلوچستان ته لاره جوړېږي. په لحاظه د افغانستان زه فکر کوم دا کمربند د پاکستان نه قیمتي او اصلي دی. پاکستان وایي چې چینایانو ته یې ویلې دا ولې تا دا کار وکړه، او هغې سره خبرې وکړلې. او دا ګورئ، دا بله ورځ چې بشام کې کوم واقع وشو، 5 پاکستانیان پکې مړه شول. پرون بله ورځ تاسو د DGISPR د پاکستان د اسټابلیشمنټ سخنګوی یا د اطلاعاتو رئیس خبرې جنرال شریف خبرې مو واورېدلې، د بشام د 15 تنو د وژلو مسله په افغانستان واچوله، او چینایان ته یې ویلې دا 15 چینایان افغانانو وژلي. یو 15 دقیقو لپاره به دا ومنو د 15 تنه افغانان د چینایان افغانانو وژلي. د په 2013 کې چې په پنجګور کې 9 تنه چینایان وژل شو، دا چا وژلي و؟ دا چې په ګوادر کې چې په د چینایانو په مرکز حمله وشوه، دا چا وژلي و؟ دا چې په 2020 کې په ګلګت بلتستان کې په چینایانو حمله وشوه، دا چا وژلي و؟ هغه وخت خو طالب نه و دلته، هلته خو طالب وجود نه درلوده. ښکاره کېږي خپله چینایانو په مجلس کې د پاکستان په نظامیانو په مخ باندې ورقې ورته ایښتي دي چې دا راپور دې لاړ شه په بل چا خرڅ که، زه امریکا نه یم چې ته یې وغولی، ته امریکا غولولې پیسې ترې اخیستې، دا راپور دې غلط دی، زما راپور ثقه شته چې ستا نظامیانو لاس په دې وژنه کې. په لحاظه چینایان په دې لوبه ډېر ښه پوهېدي چې پاکستان کومه لوبه کوي. دا کسان په خپله دوی په بشام کې ووژل، په افغانستان یې راواړول چې د کوریډور مسله ختمه کړي، د طالبانو د چینایانو منځ کې فاصله جوړه کړي. کله چې دا موضوع د کوکنارو په بدخشان کې راغله، دا دومره لویه موضوع نه وه. پاکستانیانو د تاجکستان په همکارۍ سره په ده کې دلته شخړه واچوله،
او هلته پیسې تیرې کړې، عوام خلک بې خبره دي، بیچارهګان مظلوم دي، هغوی ته وشتک ورکول کېږي چې ته راشه، هغه خبر نه دي چې پسه جبره نفر ناست دی، هغې پیسې اخیستې ایسای نه، هغې پیسې اخیستې د تاجکستان نه، او د تاجکستان او د پاکستان ترمنځ د واخان د غړۍ چې ده د 1400 نه تر 40 کیلومتره یو لنډه فاصله جدا کړې ده. دوی وایي چې دلته که موږ حرج و مرج جوړ کړو دا لاره به موږ غوڅه کړو، لنډه پاکستان او تاجکستان به خپل منځ کې لاره جوړه کړي او د چینایانو لاره به بنده شي، چینایان به په دې لاره نور نه راځي. او چینایان ته په دغه هفته کې ویلي دي چې تاسو پوښتنه وکړئ طالبان نه چې تاسو کسان یې ولې وژلي دي. نو دغه ټوله لوبه ښکاره کوي چې د لاشاته د منطقې او د بین المللي لاس دی او کېدای شي د امریکا لاس یې ورپسې، ځکه امریکا خو د چینایانو پیشرفت او کوریډور نه مني، هغې په پاکستان کې هم نه مني، په افغانستان کې هم نه مني، او نه غواړي چې په افغانستان کې د چینایانو خپله قایمه او وسیع شي. نو فلهذا بودیجه امریکایان ورکوي، کار پاکستانیان کوي، تاجکان همکاران دي، ورته لمن وهي او میډیا ورته په لندن کې فعاله ده، هغه ټوله ورځ پې باندې برنامې کوي. بیا وګورئ، اوس زه تاسو ځینې خبرې خدای وکړي چې زما خبرو سره په دغه نه شي، خبرې مې اوږدې نه شي، زه دا حقایق دي باید شریک یې کړم. داعش په هیڅ ځای کې فعالیت نه کوي. دا داعش بدبخت چې ځان ته مسلمان وایي دا ولې په فلسطین کې مړ دی؟ دا ولې یو عملیات په فلسطین کې د اسرائیل خلاف نه کوي؟ مګر په بدخشان کې کله چې صلح کیږي په منځ د امارت اسلامي او د خلکو کې ثبات په فیض آباد کې د طالبانو د کوکنار د منځه وړلو په هیئت باندې بمي حمله کیږي. هغې خو چې 12 مړه کړي، خو اسلامي امارت ویل چې نه 3 تنه شهیدان دي او 7 تنه زخمیان دي. بیا بله خبرې ته متوجه شي چې تنه داعش څوک پیسې ورکوي؟ امریکا. تربیه کوي څوک؟ پاکستان. کاره خبره چې پاکستان د دې شي مخالف دی، داعش دلته عملیات وکړل، د پاکستان به ورته وظیفه ورکړي چې وظیفه دې انجام کړه. بیا 2 نور مخالفین هلته وجود لري. تاسو معلومه ده چې د بدخشان کانونه ډیر زیات دي او تعداد د زرو نه زیات دی، زرو نه زیات کانونه لري، فکر کوم دنم زیات دي، او په حدود د 300 کانونه تر اوسه سپارل شوي دي، او کانونه اکثرا هغه چاته ورکړل شوي دي چې جمهوریت په وخت کې دا کانونه د هغوی سره او هغه د مافیا کړی ده. په ظاهر کې ځان د اسلامي امارت ته نرم کړی دی. اسلامي امارت چې کوم بولي لګولې ده، کوم پیسې 15% چې دوی هغه خزانې ته تحویلیږي، هغه پیسې دوی تحویل کړي دي او دغه چې ده دوی اخیستې ده، د کانمان دوی اخیستی دی. مګر په ظاهري توګه د امارت اسلامي سره دي، باطنا دوی اسلامي امارت سره نه دي، دوی د اسلامي امارت خلاف کار کوي. فلهذا دا بله کړۍ ده چې پاکستان ترې استفاده کوي. بله کړۍ چې ده د پخواني مافیا ده، لکه د زلمي مجددي او د فوزیه کوفي او د پخواني والي د سودا، د دوی هلته خپلې مافیایي کړۍ دي چې ډرک د پاکستان د افغانستان د لارې نه تاجکستان ته منتقلوي او بیا نړۍ ته ځي. دا ډرک مافیا چې ده دا کار خپل په ضد ګڼي، دلته هغوی هم فعاله دي. په لحاظه 4 کړۍ دي چې دلته د اسلامي امارت دپاره ستونزې جوړوي او اور بلوي. یو خوانه خپل مفادات وساتي، بل خوانه د چینایانو مخه ونیسي او دغه کاریډور اقتصادي چې دی یا دغه دهلیز چې دی اقتصادي د مخه ونیول شي، افغانستان په خپو ونه درېږي. ځکه کوم کار چې اسلامي امارت په بدخشان کې کړی دی، دا په دې سوونو په دې پیړیو کې هیڅ حکومت نه دی کړی. اولین ځل لپاره د واخان غړۍ ته ملا یعقوب په خپله لاړه، هلته خیمې ووهلې، هلته کانټینرونه ولګول، خلکو سره خبرې وکړې، خلک یې دعوت کړ. حتی خلک په دې نه پوهېده چې اوس هم عبدالرحمن خان ژوندی دی او که مړ دی. دا پوښتنې یې کړې وې هلته د مجاهدین نه چې اوس حکومت د چا دی. نو هغه دومره مظلوم او بې خبره خلک دي. اوس اسلامي امارت غواړي چې هغوی اهلي کړي، ښار خواته یې راولي، هغوی ته ښار جوړ کړي، مکتب جوړ کړي او یو نوې لویه ولسوالي هلته جوړه کړي. دا هغه شی دی چې د دښمنانو په غاړه کې ورته دا یو زخم بلود جوړ شوی دی.
دوی په دې پوهېږي چې اسلامي امارت که دلته خپې ټینګې کړي د چینایانو کمربند هم جوړېږي اقتصادي کمربند هم جوړېږي بدخشان ډېر چون ښکلی دی درې دی غرونه ده او ډېر ښکلي سیمې لري دا به په ښکلو درو او په سیمو او په نندارو به بدل شي دلته به د سیاحان به راځي دا به په خپو ودرېږي د افغانستان اقتصاد به جوړ شي چینایان به دلته لارې جوړې کړي هغوی به دلته په لارو کې هوټلونه جوړ کړي او خلکو ته به داسې او دوی په ضمن کې دوی دا تبلیغ کوي چې دا نوې ولسوالي چې جوړوي دا خو د پښتنو دپاره جوړوي پښتانه انتقالوي دلته 80% به د همدې بدخشان خلک وي 10% به پکې نور اقوام وي او 10% به پکې پښتانه وي آیا پښتون حق نه لري بدخشان کې ژوند وکړي دغسې چې بدخشانۍ حق لري قندار کې جلالاباد کې هر ځای کې دغسې یو بل افغان حق لري چې په بدخشان کې ژوند وکړي دا زمونږ خوږه ځمکه ده موږ ته ګرانه ده زموږ وجود دی موږ بدخشانیان خپل خور و ورور ګڼو او هېڅکله هم ځان نه جدا نه دي ګڼلي او په همدغې نیت سره هلته موږ ځو په همدغې نیت باندې موږ د قوشتېپې کانال هلته جوړو هغه پښتنو ته نه جوړېږي هغې کې 98% د هملته د ازبک ترکمن هزاره خلک د هغه اوبه هغوی ځمکې خړوبوي دا ځمکې په همهغوی ویشل کېږي په لحاظه دا د ښه نیت نه کېږي ځکه وطن آبادیږي غنم کرل کېږي دا غنم ما ته بیرته راځي زما ملت ته راځي نړۍ ته ځي پیسې یې ما ته راځي دا هغه شیان دي چې د دې عامل شوي تاسو به یاد دي چې د قوشتېپې په هکله پاکستان صریحاً ویلې چې دا باید بند کړلی شي ولې بند شي ستی پکې څه سری پیاز بیخي پیاز ته څوک یې د کامې اوبه خو مفت خوري د کونړ اوبه مفت خوري په کلونو شو په 100 کالو ته نږدې شو په مفت خوري د عامو اوبو کې مې ستا لاس دی اسلامي امارت کوم اقدامات چې دي دا د وطن په خیر دي هغه منفي نقاطو ته موږ تاسو ټول متوجه سو تندې تیزې ترخې ورته وایو همیش هم ویلي دي او غواړو چې اصلاح شي موږ د نظام اصلاح غواړو د نظام خواله غواړو د دښمنانو لاس لنډول غواړو او د اسلامي امارت نه غواړو چې جدا دې ته متوجه اوسي چې په بدخشان کې چې کوم لاس دی دا د پردیو لاس دی د هغې لنډولو ته کار وکړي ملت خپل غېږ کې ونیسي هغې خوشحاله رضایت ترلاسه کړي او هر هغه کار چې په بدخشان کې کوي د خلکو په رضایت سره یې وکړي که کوکنار د منځه وړي که کوم بل عمل انجاموي د خلکو سره په مشورې دي وکړي خلک د دې خلاف نه راځي دښمن ته موقع نه پیدا کېږي چې دوی په خلاف لاړ شي نو د هغې داخلي سمت تاسو خبرو کړئ دا بیروني ما تاسو سره دغه شریک کړل زما ته کاملا دا بیروني لاس ښکاري او هغې دې ته لمن وایي او میډیا د پاکستان چې زه روزمره تعقیبوم په سلو کې 50 ویلاګه په همدې بدخشان باندې دي او همدا وایي چې اور لګېدلی دا به ډېر زر قندار ته ورسېږي او دا حکومت به ختم شي او افغانستان به یو ځلې بیا جنګ ته لاړ شي او دا د لوی افغانستان خبره به خاموشه شي خو انشاءالله دا ارمان به پاکستانیان ګور ته ویسي افغان ویښ شوی بیدار شوی پس له دې به انشاءالله نه د خپل د شمالي دښمنانو چې هلته بعضې د نورو نړیو ته کار کوي مظلوم ملت د افغانستان څه شمال کې دی څه جنوب کې دا متحد دی اجنټان په شمال کې او که په جنوب کې نه کامیابیږي انشاءالله دا کاروان به خپل ځي ته رسیږي اسلامي نظام به جوړیږي په خپو به ودرېږي افغانستان به کېږي دا بدبختي به ادامه نه پیدا کوي انشاءالله اصلاحات به راځي که چېرته دوی ځان اصلاح نه کړي وخت و زمان دوی اصلاح کوي دې ته به یې مجبوري چې څنګه بدخشان کې د ملت سره کېناست خبرو ته په کل کې به د افغانستان ملت سره به کینی د دې غوښتنو ته به مثبت جواب ورکوي قانون اساسي به ورته ورکوي مکتب به ورته ورکوي نظام به ورته ورکوي او افغانستان به انشاءالله په خپو کې ودرېږي او د نړۍ سره به خپل روابط استواري ومن الله توفیق ډېره زیاته مننه فاطمه صاحب کور دې ودان ډېره ښه تبصره وه زه خپله هم هغه په اولو مقدمه کې مونږ هم دا خبره وکړه چې د دې خبرو تر د ټولو تر شا بهرني لاسونه دي غواړي چې افغانستان یو بل دغه ته منجلاب ته راکش کړي بعضې خبرې ستاسو په دې خبرو کې ډېرې ښې اشارې وې هغه څلورو ډېرو عمده نقاط دي چې څلور عمده حلقې د دې حالت نه په استفادې سره غواړي چې د افغانستان د حالاتو د خرابۍ لپاره خواري وکړي پیسې پکې خپرې شوي دي او دا دې کې هېڅ شک نشته دی ځکه دا خلک چې دي
د خراسانیان او د مقاومتیان او د څه دا د افغانستان د انارشیستان دا خلک چې دي دا د پیسو په اخیستلو عادت شوي دي دوی بدون د پیسو نه هیڅ کار نه کوي قطعا دا مخته شوي د جهاد په وخت کې د ټولو د قاچاق او د اسلحو قاچاق کو د تاریاکو قاچاق کو د هیروینو ټول د هیروینو فابریکې د دوی په لاس باندې وي او د دوی په مناطقو کې د دوی په تسلط لاندې په افغانستان کې فعال وي هغه هیروینو باندې امریکا روسیا اروپا دا ټول ورنه په عذاب دا د دوی تجارت دی بې پیسو دی هیڅ کار نه کوي دا اوس هم دوی ټول خواري هم دې لپاره ده چې پاکستان دوی له پیسې ورکړي د پاکستان لاس په دې کې زه حتمي ګورم او په دې دلیل ګورم چې ستاسو پاکستانیانو په خپل دا خبره سوچولې کړې ده چې افغانستان بیرته یو جنگ ته روان دی او دا ته څه پوهېږي چې افغانستان جنگ ته روان دی ته څه ګوري خو ته یې جوړې که نه او د دوی د ISI مشرانو د همدغه د دې چرګانو د رئیسانو سره په ترکیه کې کتلي دي د ټولو سره هلته ملاقاتونه کړي دي ستا څه کار دی چې په ترکیه کې د هغه چا سره ملاقات کوي چې هغه په افغانستان کې هېڅ رول نه لري اوس دوی غواړي چې داسې یو کار وکړي زما په نظر باندې فاطمي صاحب ډېره ښه خبره وکړه زازي صاحب ورته اشاره وکړه ګردیوال صاحب ډېره ښه خپل تبصره پرې وکړه چې بدون د دې نه چې تاریخي افغانستان جوړ شي دا کشاله موږ ته پرته ده په غاړه او دا بلا زموږ په غاړه پرته ده د دې بلا نه ځان خلاصول پکار او دا په یوازینۍ طریقې یوازینۍ لارې همدا ده چې د تاریخي افغانستان جوړېدل د پښتنو متحد کېدل د پښتنو او افغانانو قوت جوړول په دغه منطقه کې چې ټوله منطقه به ارامه شي خیریت به ټولو ته به خیر ورسي د دې نه بغیر بله لاره نشته خادم صاحب اجازه ده یوه خبره وکړم ولې نه اجازه ده مهرباني د فاطمي صاحب هم ډېره ښه خبره وکړه د پاکستان په هکله زما یو حق په دې ټول افغانانو باندې ده د افغانستان تاریخ ته که تاسو متوجه شئ دلته چې د افغانستان د بنسټ چې د پښتنو چې د مختلف نه دي یو بنسټ لري دا ټول پښتانه د یوې ونې میوه ده هغه یوه نیمه میوه چې پکې ورسته کېږي هغه په خپله ځمکه باندې راولېږي زما غږ په دې ټولو افغانانو په امارت اسلامي باندې دا ده چې نوره هغه څوک چې د افغانستان په موجوده نظام باندې نیوکې تورونه لګي که افغانان دي که بهرانیان دي هغه د دغه هیواد او د دغه نظام او د دغه هیواد راتلونکي دښمنان دي امارت اسلامي ته زما وړاندیز دا ده چې نوره د دغو بهرنیو هیوادو چې د 45 کال په افغانستان کې جنایتونه کړي دي د دوی په خبرو باندې باید نور نه باور وکړي نه اعتماد وکړي امارت اسلامي د خپل ټوله پاملرنه وطن ته خپل ولس ته او د دې هیواد راتلونکي تاریخ ته وکړي اوس په خپل همدغه ستاسې دغه پیاوړي میلمه چې د کابل نه خبرې کول چې افغانستان انټرنیشنل هغه یوه ورځ یو پروګرام یې لرلو چې مضمون یې ورکړی و تاجک و بحران سردرګمي سیاسي یعنې تاسې وګورئ چې دوی څنګه دغه مسایلو ته لمن وهي زمونږ د 300 کال نه رادې خواته د بهرنیان د افغانستان دښمنان دي د همدې دپاره د افغانستان لپاره امریکا دوه تیوري لرلې یوه تیوري دا وه چې غچ اخیستل و بلې د مصنوعي بحرانونو ایجادول و کله چې د افغانستان مسله شوله دوه شیانې نور هم کې اضافه کړل تحریمونه او بندیزونه اوس باید امارت اسلامي افغانان باید ټول پوه شي چې زموږ دوست څوک ده زموږ دښمن څوک ده نوره باید دا ولس په خپله پر ځان باندې راټول کړو په خپله دا که دوی وایي چې په رسمیت یې پېژنې نه پېژنې مه یې پېژنه ته خپل وطن آباد که خپل ولس خپل که بیا د نړۍ نور څه توان قدرت هم نه لري چې ستا په مقابل کې کوم حرکت منفي حرکت وکړي اوس خو ولس هم ارام ده یوازینی نظام ده چې پس له 45 کالو په افغانستان کې امنیت تامین کړی دی سوله یې راوستې خلک په ارامه خپل کورو کې خوبونه کوي دا خو واقع ده د دې نه څوک سترګې نشي پټولی نور د مهرباني بس خلاص شو خبره مې مننه زما یو خبره مې بله موضوع ته راغله دا د خپله د بدخشان مسله د خراسانیان او د مقاومتیان او څو چې ځان ته قهرمانان وایي څه وایي دې خلکو یوه خبره پیدا کړې ده چې دغه دی دلته خو په خلکو باندې ظلم روان دی دلته دا دی او دلته دا دی او موږ څه غواړو دې نه خلک پوښتنه وکړي دا تاسو څه غواړئ د دوی غوښتنې څه دي د دوی غوښتنې
مونږ په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې هغه په قانونیت باندې ولاړ وي، عدالت پکې جوړ شي، او څنګه ټول اقوام او قومونه په هغه نظام کې خپل ځان وګوري او هغه د فدرالي نظام وي. د دې خلکو نه یو سوال کوم، ته قانونیت غواړې په افغانستان کې، واقعا د دې خبرې طرفدار یې؟ دا نظام ستا خوښ دی که د خوښ نه دی؟ دې نظام فیصله کړې ده چې تاریاک په افغانستان کې باند، دا قانون دی. ټول د قانونیت مخالفت کوي، ته څنګه قانون غواړې؟ دروغ وایي تاسو. تاسو ټول د نور د لاس ایجنټان هستئ، د ټولو د لاس آله هستئ، د پیسو غلامان هستئ، او ټول دغسې خلک هستئ چې د پیسو دپاره هر شی تاسو کوئ، هر څه کوئ. اوس په خپله خادم صاحب بخښنه غواړم، ما پرون د اریانا تلویزیون کې او خبري رسانۍ کې مې 10 دقیقې مرکه لرله، هلته مې ویل چې افغانستان د ظاهر خان په وخت کې سیاسي نه و. یو چا کومنټ کې راته لیکلي وای دا د نادر خان غدار لمسی. ما کومه بده خبره ولاکه کړي، دغه د دوی غچ اخیستل دي. خو د دوی ګوره هغه د دوی هغه لوی سړی چې دوی ورته ډېر غټ سړی چې په ترازو کې واچوي 2.5 پاوه دی، ماغزه یې ورکه د 2.5 خورده نه زیاتي، چې دوی ورته قهرمان ملي وایي. هغه په دغه ټول جهان په مخ کې ویډیو چلیږي. ما سره وه، د ما ته نن څه مشکلات پېښ شو، هغه ویډیو ما غوښتل چې نشر کړم چې دا ستاسو رهبر و، دا تا سره څنګه وروري وکړم، ته زما سره څنګه وروري کوې؟ یک قوم غیر متمدن از کوهها شد و تجارتهای ما را گرفت. تا کم تجارت لرلو؟ خود ظاهرشاه په وخت کې د ټیر پنجري شروع کړه. کم تجارت دی لرلو وروره؟ او ستانه خلکو چې شي اخیستی دي، خو خپل وطن دی که نه؟ لکه فاطمې صاحب چې ویلې ولې پښتون په بدخشان کې ژوند ونه کړي؟ ولې ونه کړي؟ بدخشانی ولې په نورستان کې ژوند ونه کړي؟ بدخشانی ولې په جلال آباد او په کامه کې ژوند ونه کړي؟ حق لري، وطن دی، باید وکړي. لاړ دې شته د دوکان جوړ کړي، لاړ دې شته د بدخشان نه د خربوزې په لارۍ کې واچوي، هلته دې ویسي په هغه تجارت په وخت کې خپل تجارت دې وکړي. څوک یې منع کوي؟ په دغه کابل کې چې دا جنګونه پېښ شو، نیم ننګرهار د پنجشیر د خلکو نه ډک و. زما په خپله قلا کې په ننګرهار کې پراته وو پنجشیریان 3.5 کاله، او دغه ننګرهاریان ورته ساتلي وو، طالبانو نه ساتلي وو. وایه وکئ بابا، لږ شرم وکئ، خپله بې عزته سئ، نورو خلکو ته په بې عزته سترګه مه ګورئ. زموږ خپرونه په اخره کې ده. زه عزیز صاحب تا ته راګرځم، داسې یو لنډې داسې خصوصي خبرې پوښتنې درنه کوم. ته په کابل کې هلته ژوند کې، تا ته ټول حالات معلوم دي. نه پوهېږم تر کومه حده به ته د نظام د داخل د خبرو نه به خبرې، په داخل د خبر نه د بیرون نه خو خبرېدی شي. آیا په نظام کې دا هڅه روانه ده چې هغه کسان چې د طالبانو په اهدافو باندې نه پوهیږي، په اقداماتو نه پوهیږي، او د طالبانو د بدنامۍ باعث کیږي، د دې خلکو د اصلاح لپاره یا د دې خلکو د بدیل لپاره د طالبانو په امارت کې داسې یوه نظریه شته که نه؟ خادم صاحب محترم، مخکې نه چې ستاسو د سوال ته راشم، زه به د تیرو خبرو باندې یو مکس وکړم چې خبرې دغه شي، به انشاءالله ستاسو خبرې ته هم راځم. څنګه چې یادونه وشوه د امارت اسلامي د مشرانو په هکله، د دې د سرمایې او د هغې په هکله، دا خبره د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې چې کله حضرت عمر رضی الله عنه یو ولایت ته یو والي معرفي کو، یا والي به یې لیږده، هغه والي به یې ځان ته راغوښته، ورته به یې ویلې چې دا د مال دی، دا د اسونه دي، دا د دومره سرمایه ده چې کله د ولایت نه برطرف کېده چې ده نه در سره 1 روپۍ اضافه نه شي. نو دا واقعا خبره ده، د سره د کې ټول افغانان موافقه دي. خو ما بعضې مسایل دلته چې باید یادونه وشي، د اسلامي امارت په مشرانو کې هم بعض داسې مشران شته چې هغوی کورنۍ سرمایه‌داره کورنۍ ده، هغوی یا خپل تجارتونه لري، خپل بزنسونه لري، خپل ځمکې لري، پټي لري، چې هغوی پخوا نه معلومدار دي چې هغوی خپله سرمایه لري او خپله ما سرمایه استفاده کوي، او د خپل سرمایې نه ډېر حده پورې د امارت چې دا 20 کاله دومره تقویه شو، دومره تمویلات کېدل، ډېر داسې مشران اوس هم په نام ګرفته شته چې هغوی خپل د شخصي جیبه ډېر لوی کومکونه کول په امارت ته مخکې وړلو دپاره. نو بهترین نظام خادم صاحب، نظامونه په هر نړۍ کې نظامونه شته، خو بهترین نظام هغه نظام دی چې خپل که اشتباهاتو باوجود هم خپل د ځان د اصلاح دپاره کار وکړي، خپل په ځان کې اصلاحات راولي، که اشتباه ویني اصلاحات راولي.
الحمدلله زه دا وینم موږ دلته وینو چې طالبان که کوم شی دغه مسایل مې او ډېر زر اصلاحات راولي دلته په دفاترو کې، دلته په مجاهدین خپل منځو کې ناست یو مجاهد نشتبه وشي بل راځي ورته اصلاح کوي، بل راځي ورته ښوونه کوي. لکه څنګه چې په لوی سطح د شیخ حماسي صاحب، دا تاسو د شیخ حماسي په آخري برنامې او ویډیوګانې وګورئ، د ده ټولې خبرې په امارت ډېر په لوړه سطح باندې دي، په ډېر لوړه سطح باندې د انتقادات کوي. نو زما نظر هم دا دی چې سالم انتقاد د یو نظام د بقا ذریعه ده او منل یې. بل خبره د دیموکراسي او د نشنلیست او د دغه شوه، د امریکایانو او د روسیانو موږ د خپل هم دې ته حیران وو. دوی کاش کې په د کوم هیوادونه چې دوی تللي دي اصلي دیموکراسي هلته نافظه کړې وه. عراق کې چې دوی څه وکړل دا دیموکراسي وه، دا بالکل دیموکراسي نه وه. په سوریه کې چې دوی څه وکړل دا بالکل دیموکراسي نه ده. په فلسطین کې چې دوی څه کار کوي، کاش کې دوی فلسطین کې همداسې د دیموکراسي په قانون لاندې چې کوم مسایل هماغه قانون لاندې فلسطین سره خپل معامله مخکې ویسي، دا دیموکراسي نه وه. جاپان سره چې دوی څه وکړل دا دیموکراسي وه، بم اتوم بم چې په خطا کړ دا دیموکراسي وه، دا بالکل دیموکراسي نه وه. په هر یو قوم یا هر هیواد دوی خپل د ملک د مخکې وړلو والا چلول دپاره دوی ځان ته یو نظام انتخابوي. طالبان مثلا خوښي اسلامي نظام په طریقه مخکې لاړ شي، نور خلک بعضې کمونیستي نظام سره مخکې روان دي، بعضې دیموکراسي سره مخکې روان دي. اما دوی چې کوم دیموکراسي او کمونیستي نه دوی دفاع کوي او دوی موږ ته وښودله، دوی خپله د ځانونه بدنام کړل په دغه دیموکراسي او په دغه کمونیزم باندې. کوم کمونیزم چې اصلي ده هغوی خو کوم انسانان چې جوړ کړي، مثلا دیموکراسي دوی وایي چې حکومت د خلکو نه او د خلکو دپاره، نو دوی چې دا کوم شیان مسلمانان سره کو دا خلکو دپاره نه او سرچپه مسلمان ته تروریست ویل کېږي. اول نړیوال جنګ چا شروع کړ؟ مسلمان شروع نه کړ. دویم نړیوال جنګ چا شروع کړ؟ مسلمان شروع نه کړ. احادیثو باندې که موږ لاړ شو څېړنه وکړو چې د درېیم نړیوال جنګ په باره کې چې آخرالزمان سره ډېر تړلي دي، ډېر لوی احادیث او ډېر قوي احادیث په دې کې موجود دي. که دې بحث ته لاړ شو دا ډېر اوږدېږي. درېیم نړیوال جنګ هم مسلمان نه شروع کوي، فاتحین یې مسلمانان دي، خو هېڅ وخت دا درېیم جنګ هم د مسلمان لخوا نه شروع کېږي، ځکه احادیث موجود دي، نښې ویل شوي دي. یعنې چې کوم ځای کې د دیموکراتان چې دا دیموکراسي والا چې کوم هېوادونه کې دي، خپله دیموکراسي هم پرې نه کړه. امریکا چې په هر ځای کې وه بغیر د بمونو نه بمباردیو نه موږ څه ونه لیدل. یو مثال بل د دغې ورکوم د امریکا په دې ټول افغانستان کې دا 20 کاله چې په دې په افغانستان کې په هر ځای کې بمباري و، د هر موقع نه دی سرپو نه کړه چې هر ځای کې بمباري کول په ملت دی باندې دی خپله بمباري وکړه. د فتح وروسته د کابل د نیولو وروسته ټول افغانستان طالبانو په لاس کې و، تنها د میدان هوایي یو وړې مودې دپاره امریکایانو په لاس کې وه. په ټول افغانستان کې امن و امان و، هیڅ کوم حادثه ونه شوه، هیڅ کوم پیښه منځته رانغله. اما دا وړوکی میدان هوایي د کابل د امریکې سره په ده کې څومره انفجارونه وشول، څومره بمونه پکې والوتل، امریکایان خو پکې روغ جوړ. دې ته که وړوکې ساحه هم دوی ته پاتې شي د مسلمان، دوی به په هغه کې هم بمبار کوي. که یو لږ ساحه هم دوی ته پاتې شي، دوی به پکې خپل بمبار او خپل هغه ظلم او ستم به پکې کوي. نو وبخښئ حاتم صاحب، تاسو که خپل هغه سوال یو ځل بیا تکرار کړئ دلته. زما سوال مې دا و چې په نظام کې خو ډېرې ښې خبرې هم شته، ښه اشخاص هم پکې شته، بدې خبرې او بد اعمال به هم پکې، بد کسان به هم پکې، او په دې معنا چې یعنې نظام د خپل ځان د اصلاح لپاره په دننه ځکه هر سړی خو متقي نه دی، هر سړی خو مولوي صاحب مجاهد نه دی، هر سړی خو یو بل سړی نه دی، دلته خو ډېر خلک دي. ځکه شکایتونه موجود دي. دا سوال زه په دې بنیاد کوم، شکایتونه موجود دي چې فلاني ځای کې طالب دغسې یو سړی په لښت ووهو، سړی راچپه کړ چې ستا ږیره نشته، یو سړی کش کړ لمانځه ته په زور. دا خبرې روانې دي، دا شکایتونه موجود دي. دا څومره صحیح دي څومره غلط دي د هغې په باب موږ بحث نه کوو. زما سوال دا دی چې آیا په اسلامي امارت کې د دغسې خلکو د پوهاوی دپاره چې د دوی سره موجود دي په نظام کې، د دې خلکو د پوهاوی دپاره، د دې خلکو د بدلون دپاره، د دې خلکو په تربیه کولو دپاره چې ملت ته هوساینې پېښې شي، نه چې مشکلات وکړي، داسې کومه آیډیا په اسلامي نظام کې شته، په امارت کې شته دی ورسره که نه؟ مننه خادم صاحب، بالکل دا سوال خوښ چې تاسو یادونه وکړه، ځکه دا یو تازه موضوع ده په دې په اړه. یو د امر بالمعروف چې کوم وزارت دی د هغه مکمل نوم دا دی چې دعوت ارشاد امر بالمعروف وزارت او د شکایتونو د اورېدلو وزارت، چې بل نوم یې سره دا هم زمینه د شکایتونو د اورېدلو وزارت.
درست د وزارت منظوري د دغه قانون منظوري دا فکر کوم 2 میاشتې مخکې 3 میاشتې مخکې د یو طرز العمل ته جوړ کړو چې امیر المؤمنین صاحب له خوا نه د قانون د دقیق نه شوله یو میاشتو که 2 میاشتو کوم دی ډیر لنډ وخت کې تایید شو چې موږ خپل خبر شوم په دغه باندې چې دوی دا قانون تایید کړ. دغه شکایتونه اوریدلو ریاست چې زه خپل هم ناستې ما لیدلې دي نږدې نه مې هم لیدلې دي او دغه بعضې شخړې مې هم ولیدلې نږدې نه. د دې کار څه دی په دغه شکایتونه اوریدلو ریاست چې دا بسته یو ریاست عمومي لري یو لوی تشکیل لري ځان ته یو اداره لري او هر حوزه کې دوی ځان ته امریت لري. د دې کار اصل کې څه دی؟ د دې کار سر نه تر اخره پورې د کار خپل د نظام هغه نظامیانو سره دی مجاهدینو سره د طالبانو سره د دې کار ملت سره نشته. که یو چک پوینټ کې یو ملت باندې کوم سپیړه وال کیږي یا خدای مکه دغه بې عزتي کیږي دوی د یو عریضو کې هلته د شکایتونو اوریدلو ریاست ته د امر بالمعروف والا علما راځي هغه هلته څېړنه کوي هغه کوم طالب دوی سره مثلا بد رویه کړي یا د دوی بې عزتي کړي یا دوی سره کوم غلط چلند کړي هغه راغوښتل کیږي. که وړه موضوع وه هغوی ورته عفه کوله خو عفه کیږي که نه ورته بخښنه غواړي یعنې یو جوړجاړی کوشش کیږي. که موضوع غټه مسله وه حتی محکمې ته دغه کیږي حتی منفک کیږي حتی د وظیفې نه لرې کیږي. د دې دپاره یو خاصه اداره راوستل. بیا د مشرانو دپاره د اقتصاد په بخش کې هم دلته داسې ادارې شته دی چې هغوی دا کنټرول کوي. په هر اداره کې د دولتي اداره کې دلته د څو ارګانونو پانه سترګې ما خو یو چې ول د فرامینو دپاره د نظارت او ارزیابي او د فرامینو د نظارت اداره د هغه مکمل سترګې دي. د اقتصاد او د ادارې او د دې تعاملاتو کې څوک غلط چلند وکړي دې کې د تفتیش عالي اداره چې وجود لري چې هغوی دلته کنټرول کوي چې هغوی خپل هیاتان او مفتشین لیږي ټول څار کوي. د جنایي مسایلو دپاره د استخبارات خپل مدیریت لري په هره اداره کې. وزارت داخله خپل دغه لري یعنی دا څار ډیر قوي موجود دی. دا نه وایي چې دا څار په جمهوریت کې موجود نه و دا په جمهوریت کې موجود اما کار نه کوو هغوی کار نه کوو اما دا په اسلامي امارت کې شته او تقویه شو قوي شو او اوس کار په دوچند کیږي. داسې نه ده چې کرپشن یا فساد کوم ځای کې 100% نه کیږي هغه داسې کوم ځای وجود نه لري. پخوا زمانو کې دا یو معمولي ځای کې فساد کېدل اما فساد کیږي هر ځای کې کیږي. خلک به دښمنان او غلط خلک یا خاینین یا کوم خلک چې وطن ته صادق نه هغوی به جفا کوي خپل هیواد سره. اما خوشحالي ځای دلته دا ده چې کنټرول ورباندې جدي دی هغوی باندې خپل کنټرول کوي. دا یو اداره چې مثلا نوې اداره جوړه شوه او د مشرانو دپاره چې مثلا رئیسان وي دغه د رهبري شورا د هغو مشران دي یو ورپسې دا ټیټه سطحې چې رئیسان دي هغوی دپاره هم د پورته نه کنټرول ډېر جدي کنټرول پې ساتي اسلامي امارت. ډېر تشکر. عزیز صاحب زه اوس دغسې راشم د دې د ریشې سره همدغه ګیره او سر مې ملوسي ما په میدان کې څوک ځوروي ښار کې مې خلک ځوروي څه راسره کېږي؟ خادم صاحب محترم زه یو مجلس کې ناست اول خو دا راته وایي څنګه دې وخندل هماغه جواب ته راځم. زه دلته یو مجلس کې ناست یم مهرباني راځه. زه یو مجلس کې ناست یم دلته یو کسو لونګۍ پرېښې وه په جمهوریت کې نه وه پرېښې لونګۍ اچولې وه ږیره یې پرېښې وه بخښنې سره ږیره یې پرېښې وه لونګۍ اچولې وه یعنې ځان یې په سنتو برابر کړی و یو شوق یې کړی و یو طالبان نه امکان لري متاثره شوي داسې نشي ویلی یا که د ده ایمان واقعا زړه شوي چې سنت پرده کې هم همسې نشي ویلی غاړه پرې نشي بندولی انسان د خامخا زړه به کېږي خدای دپاره کوي ده په دغه کې پرېښود. دلته یو بل نفر ناست و هغه سره هغه ورباندې غږ وکړ وایي څنګه دې په جمهوریت کې ګیره میره نه وه نن دې ګیره پرېښې ده او دا ته منافقت کې ته داسې کار کې تاسو سوء استفاده کوئ دا کوئ. نو ما هغه ته یو ځواب ورکړ ما ورته ویل که تا په جمهوریت کې دا ګیره پرېښودی شوه او تا دا لونګۍ اچول شوه ته په کوم سټایل کې چې نن تا په جمهوریت کې په دې سټایل کې ته تللی شوه دومره ازادي تا ته وه نو ته وایه د استقلال دا نارې چې وایه نو د استقلال نارې معنا څه لري؟ خیر ته هغه وخت کې خیر ازادي درلوده خیر د څه شي استقلال ته اخیستی؟ استقلال خو تا د همده واخیسته چې چا به خپل دغسې ځان نشو جوړو. داسې واقعه شته چې کابل ته خلک راتلل او هغې نیول کېدل د ګیرې په هغې باندې چې ګیره بې غټه اما الحمدلله دلته دا حساب نشته په ګیرې څوک نه ځورول کېږي په اداري دولتي ادارو کې بې ګیرې هلکان شته بې خولې هلکان شته حتی په وزارتونو کې په پتلونو کې هم ځي هېڅوک مزاحمت نه کوي. صرف داسې یو واقعه وشوه چې یو کارتینو کې یو ځوان په پتلون کې روان و یو مجاهد طبعا هغه به
کلتور سره بیا ډېره محبت خو هغه ته داسې خوندور انداز کې ونه کتل دغه پښتون ته هغه شکایت وکړ همدغه امر بالمعروف ریاست چې تاسو ته ویل هغوی راغلل د پښتون پوش نه د بېګیرې نه دفاع وکړه هغه مجاهد ته یې توصیه وکړه چې دا د اخري ځل شو نور دې ته باندې ونه کړي دا تاسو چې وایئ چې بېګیرې زه راشم دغه ته حتی هلته دفاع ورنه کېږي چې دی هم مسلمان ده هیچا د ګیرې ته او دغه ته تر اوسه خو نه دي شوي او انشاءالله امید چې دی نه بعد هم چا سره غرض نه کول کېږي ټول یو افغانان دي انشاءالله احترام او دغه ټول یو ده یو بل سوال به وکړم نه پوهېږم څومره به تاسو پورې اړه لري یا به واقف یې په جواب کې یا نه وي دې ښځه څه ګناه کړې ده چې مکتب ته یې نه پرېږدي خلک خادم صاحب محترم د دې سوال جواب په موږ باندې چې ذبیح الله مجاهد نه دی ورکړی نو موږ به یې څه وکړو مجاهد صاحب خو چې فقیر راشي خدای دې راولي خدای دې راولي ډېر به عزت وکړم ډېر به د ښځو مکتب کې به هغه خادم عزتمند صاحب سړی دی عزتمند سړی دی دغه پوښتنې به ډېرې زما عادت دی زه دا نن نه کوم دا کار ما شپږ شپږ 28 کاله په کاناډا کې راډیو ټلویزیون دا شی نه چلولي دي او تر یوه اندازې خلک مې پېژني چې زما خپرونه کې سانسور نشته او زما په ژبه باندې چې شی راشي هغې باندې کنټرول او دغه قیود پرې نشته دی او زه ډېرې سختې پوښتنې کوم ډېرې سختې پوښتنې کوم د رباني په جمهوریت کې روان فرهادي د دوی نماینده و په ملل متحد کې زما په مصاحبه برطرف شو څلېرویشت ساعتو کې لرې که د هغې داسې ډېرې خبرې کړي دي نو که مجاهد صاحب خدای زما مېلمه کړي زه خو به ډېر خوشحاله شم ډېر خلک صحیح ده خلک بعضې ملاحظات لري چې صریحې پوښتنې نه کوي خلک که نه صریحې پوښتنې نه کوي مګر تر څو چې پوښتنه سړی صریح او سپینه ونه کړي سپین جواب هم نه اخلي ترلاسه ټولې خبرې همداسې ګونګې پاتې کېږي دا سوال زما نه دی چې دا ما دا سوال وکړ سوال د دې ټول ملت سره دی زه بالکل یقین لرم چې د هر طالب سره مولا چې دا سوال په زړه کې دی چې دغه جنکۍ ولې مکتب ته لاړې نه شي ګوره دا یو سوال دی زموږ مشکل اصلي څه شی دی دا سوال د دې کوم چې موږ په دغه اصلي مشکل پوه شو چې په ګډه د دې امارت سره داسې لاس ورکړو لاس په لاس او د دغه مشکل حل وکړو موږ پسمانه د ده په اړه چې خادم صاحب زه څومره معلومات لرم صرف خپل هغه معلومات شریک کړم دلته چې دغه مکتبو په اړه تقریبا 2 هفتې مخکې داسې معلومات داسې مې حاصل کړل چې یو خو دا موضوع که زه بیا هم یاده وکړم دومره خوندور به نه ځکه د ډېر وخت هم دا موضوع یادو چې میکانیزم ورته جوړېږي او ترتیب ورته جوړېږي او تشکیل ورته جوړېږي او حساب ورته جوړېږي اما د دوی هدف د دومره لوی میکانیزم نه څه شی دی دوی حتی د ترانسپورټ په بخش کې دوی د استادانو په بخش کې دوی د ټایمینګ په بخش کې دوی د هغه کوم بلند منزل ته چې زنانه ځي هغې د صالف نه تر یا پورې دوی ورته غواړي چې دغه جوړ کړي یو ترتیب جوړ کړي بعضې خلک دا خبره کوي چې بازار ته مثلا چې ښځې ځي هغوی ته ولې څه مشکل نشته نو چې مکتب ته ځي دغه ده یو حساب هغه چې یو انسان ریګولر چېرته ځي ریګولر چې چېرته ځي هغې به مو وظیفه ده د هغې امنیت به ساتو هغه وظیفه ده د هغې په هکله به خپل ترتیبات نیسو یو خو کله ناکله بازار ته ځي هغه ته یو ځل دوه ځل اما ریګولر چې څوک یو چېرته ځي راځي هغه ته باید یو سړی یو صحیح یو لایحه یو ترتیب ورته جوړ کړي دا خو د ټول تاسو په خبره طالبان هم دلته هغوی هم دا خوښوي ځکه هغوی که مشران هم د عموما ملت منځ کې دي د وزیران او دغه ځکه ډېر خلک هم ځي ګوري وزیران مشران سره ګوري عام خلک د طالبان او امارت خلک هم خپل منځو کې دا یادوي چې دا ځکه چې یو ملت ورته دا خبره یادوي هغې پوهېږي چې دا یو درد نه وایي او هغې هم چوپېږي ورسره کوم بحث نه کوي او دعا ټول ورته دعا په لاس چې دا موضوع حل شي ځکه دا یو موضوع ده چې زموږ داخلي موضوع ده اما بهرنیان ترې ډېر لوی استفادې کوي بهرنیان خپل په دغې هغوی کم چانس نه پرېږدي نو بس دعا به کوو چې دا مسایل حل شي د افغانستان ادب صاحب طلعت صاحب نه پوښتنه بخښنه غواړم زما خو وار نه دی خو دا پوښتنه چې د ده په اوسني حکومت کې دنده شته او که نه دا متحد المال سړی دا بیا خپله جواب ووایي دنده مې شته دی ګردیوال صاحب دنده لرم دنده لري ډېر ښه ډېر ښه دی نور نو که ډېرې پوښتنې ته نه وکړو بیا به نه راځئ زموږ خپرونې ته زموږ د خو ډېر مهم سړی راځئ دې خپرونې ډېر مهم ډېر ارزښت لري ځکه
ته په کابل کې اوسېږي په نظام کې دنده لري دا چې ته څومره دنده دې غټه وي وړې هغې پر زموږ کار نشته اما دا چې ته د یو موظف شخص په حیث باندې زموږ خپرونې ته راغلی موږ سره کېناستې دا یو نیم ساعت دې راسره تېر کړ دا زه په ټوله دنیا نه ورکوم ما ته ډېر ارزښت لري په دې معنی چې ته یو ځوان یې ته راغلې دا د خپل زړه درد دی د خپل د زړه وینا دی د دې وطن په باب یو هغه حقایق چې د دښمنانو د خوا نه پې پردې اچول شوي څوک یې نه ګوري هغه دې لږ رابربنډې کړې دا ډېر غټ کار و دا ډېر غټ کار و دا زموږ دپاره هم ډېر ښه دی زما د وطن دپاره ښه دی زما د دې قوم او ملت دپاره ګټور دی او دا چې زموږ یو څو خبرې اورې زموږ خبرې به کله ستغي کله به ډېرې ښایسته نو دا دې واورېدې دا ماته ډېر ارزښت لري په هغې خاطر ډېر د نه ځورم بیا فایده کې به در سره ګورو پوښتنې به الله تعالی نورې پوښتنې به وي او زموږ د خپرونې خادم صاحب ډېره ستره ګټه یې خو دا وه چې دا بهر کې دا ډلې ټپلې چې ناستې دي د امارت اسلامي په هکله دا منفي تبلیغات او تورونه لګي هغه د دغه پیاوړي ځوان خبرې واورېدلې داسې پیاوړي ځوانان چې په دې امارت اسلامي کې دي دا زموږ د افغانانو دپاره د ویاړ وړ دي چې دوی پوه شي چې په دې امارت اسلامي کې دغسې پیاوړي تکړه پوه بادانشه ځوانان دي چې وطن هم ورته ګران ده ملت هم ورته ګران ده او همیشه د دوی هغه خبرې مثبت خواته دي منفي خواته نه دي بس نو دوی موافقه کړي او زه رښتیا ډېر ترې خوشحاله شوم چې داسې تکړه ځوانان په دې امارت اسلامي کې شته دي دا د دې هېواد راتلونکي دي بالکل دا ګورئ دا الله پاک کلام دی زما پلار مړ شو الله دې وبخښي هر څه ما نه پرېښودو که نه د علم هم ماته پاتې شو د تجربه هم موږ له پاتې شو د ځمکه او پټۍ هم پاتې شو زه زما اولاد سبا به مجاهد صاحب ذبیح الله نه اولاد له به پاتې شي متقي صاحب به نه د هغې اولاد له به پاتې شي یو بل به نه دغه ځوان له به پاتې دغه زلمي ته به پاتې دا وطن په آینده کې دا خو شکر زلمی دی ډېر شي د 23 کالو به هم نه دغه زلمي دا زلمي زموږ د دې وطن آینده نسل دی زموږ په کار دی او دی چې دومره په خبرو پوهېږي لکه دی چې لګیا دی زما د وطن ته ډېره امید وروښو ډېر ارزوګانې مې ورته خادم صاحب ستاسو حسن نظر دی زه واقعا ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو هم بحث وکړو تاسو د افغانستان د راتلو خبره وکړه خدای مو راوله خدای مو همیش راوله ځکه تاسو راځئ زه انشاءالله زه به پخپله تاسو ته هوایي ډګر ته رارسېږم او تاسو به زه خپله انشاءالله تعالی چې مونږ که راځئ خدای مو راوله عزیز صاحب مونږ که راتلو یو کس به نه راځو مونږ به یوه ډله درپسې راځو د دې غونډ نظام پسې به راځو خدای مو راوله خدای مو همیش راوله هغه راتګ به په دې خاطر چې دې خلکو ته ګوره ما په دې خپله خپرونه کې دغه زما همکاران دي زما دوستان دي زما ډېر عزیز خلک دي په دغه خپرونه کې زما د سترګو نه اوښکې تللي ما دا خپله لمن ورته نیوله دې خلکو ته زما پروګرامونه کې شته ځئ زما خپرونې واورئ ما ورته دا خپله لمن ونیوله ما ورته د خدای او د قرآن روی مې ورته شافي کړ چې ځان جوړ کړئ ځان به م غرق کړئ موږ به م غرق کړئ دا موږ ستاسو بقا ستاسو نجات ستاسو خیر او صلاح د دې ملت د دې ملت سره په ملګرتیا کې ده په بل شي کې نه ده په ټوپک کې نه ده ټوپک خو د فرانسې د څه ورته د ناپلیون سره مو که نه دا ټوپک خو د 14 لویي سره مو که نه وږي تږي خلک فقیران خپلو چې ورپسې راپاڅېده ایسته چپک دا ټوپک خو د پاکستان سره وکړه څنګه مجیب الرحمن ته نار څه واغېستو ورنه چپک زما خبره په دې کې ده چې خدای دې دغسې ورځ نه راولي په موږ باندې ولې راشي دا د هغه خلکو د لاسه راځي په یو مملکت او یو نظام کې چې هغوی دقیق سنجش نه دی کړی ټولو خبرو له زمونږ خو نور څه خبرې نه دي مونږ خو سپین ږیري خلک یو دا یوه خبره خو بیخي په سل ځلې مې کړې یو ځل بیا وکړم په صراحت باندې دا کوم دوستان چې دلته زما خپرونه کې دې خپرونه کې اشتراک کوي راځي د دې ټولو په وکالت باندې هم قسم کولی شم او هغه صادقانه ویلی شم دوی د افغانستان په نظام کې ولاکه هېڅ شی غواړي خادم صاحب نه د کتابت غواړي نه د ولاکه وزارت خارجه وغواړي او نه د صدارت وغواړي هېڅ شي تمه نه لري فقط د دوی خواري دا هغه پاک صادق خلک دي د دې وطن هغه پاک سپېڅلي وطن پرسته خلک دي چې د دې خپلو خلکو آرامي د دې خپل نظام پابرجا بودن او دغه نظام قوي کېدل او دا د دې نظام هغه بین المللي حیثیت
چې په دنیا کې بیرته راژوندی شي دغه یې غوښتنه ده خلاص دا که چاته ښه خ- ښکاري که چاته بد ښکاري خادم صاحب بخښنه غواړم په آخر کې یو دوه ټکي وایم او مهرباني هغه د دې دپاره وایم چې مهم شی ګورې دا دی او دا د تلاجي صاحب ته هم اورېدل غواړو چې د دې وطن د ولس او د دې امارت د بنسټیزې ترقۍ او آبادۍ دپاره د ګډ کار لارې او کړنلارې په ګوته کوي او دا توانایي او صلاحیت په ځان کې پیدا کړي چې دا وطن زموږ او ستاسې ټولو شریک دی او آبادي او ترقي زموږ او ستاسې په شریکه دنده او جواري جوړیږي دې له په ګډه اوږه ورکول پکار دی په دې خوار یو فکر وکړئ او بس ډېر ښایسته سوال و ده عزیز صاحب یو سوال درنه کوم ماماني کو جواب مه راکوه ښه جواب مه راکوه بله جمعه کې چې راغلی بیا د ستا نه زه په دې باب جواب اخلم بله جمعه سوال ډېر ساده دی آیا اسلامي امارت په دې چېرته فکر کړی کومه طرح لري کوم پلان لري چې په آینده کې 10 میاشتې وروسته 9 میاشتې وروسته د دې بهر نه د متخصصین سپین ږیري ډېر کسان دي شوقیان دي دې راځي څوک د اوبو په بند جوړولو کې متخصص دی چې د هغې نه لوی متخصص په جهان کې بیا به نه کم وي ډېر یو سړی د زړه په جراحۍ کې متخصص دی یو سړی د ماشومانو په امراضو کې ډاکټر دی متخصص دی یو سړی ډېر ښه پیلوټ دی کولی شي 200 پیلوټان وروزي دې خلکو ته به دا دروازه کله خلاصوي طالبان چې دا راوغواړي دې سوال ته بله جمعه کې اوس جواب مه راکوه بله هفته کې جواب راکړه بالکل بله هفته کې دې سوال مې جواب راکړه اوس وخت پوره دی ټول په الله سپارم تابع صاحب که ته د وینا څه لري تا له هم وخت شته ټولو خبرې وکړې ته هم راځه مننه فقط ما یو دوه شی غوښتل اضافه کوم هغه دا ده چې دغه د ترجی او د خراسان غوښتنې دغه مسله چې ډیره اوس په رسنیو کې کله کله راګرمه شي زه فکر کوم دا بازار نه لري د موږ دنیاوالي نه غواړي دنیاوالي که وغواړي هر څه امکانات شته له بعد هماغه دغه شی شته او بل مې غوښتل د رسنیو په باره کې وایم ځکه چې رسنۍ د ما مسلک ده د 14 کاله پکې وم همدغه جمهوریت 20 کاله لابي وکړله تاسو باور په خدای وکړئ په دې خاطر چې دوی باج ترلاسه کړي کې وپړسېږي او ځانونه پکې وویني حتی طالبانو ته لابیګري وکړله چې دوی نظام هم له بعد مرغه د باج اخیستلو په خاطر باندې سقوط کړ او بل د په همدې وروستیو کې هم دوی همدغه د جمهوریت کسان چې د رسنۍ په لاس کې تبلیغات پروپاګاندا ټول دوی کوله تاسو به په یاد وي ایران پاکستان روسیه حتی تر امریکې پورې لاړ تر څو دوی په اقتدار کې پاتې شي خو له بعد مرغه هر څه له صفر سره ضبط شول او د مخدره موادو توکو د کرلو په خاطر باندې یو تجربه زه لرم هغه په کتابونو کې لوستې دغه دا ده چې د حکومتونو حق ده چې په خپل جغرافیه کې د ګټو په خاطر باندې حتی حق لري چې به ځینې حکومتونه کو د کوکنارو کرکیري ته اجازه هم ورکړي ځینې حکومتونه یې نه ورکوي نو که کله یو حکومت وغواړي یو نظام وغواړي چې کرکیل د کوکنارو د بند شي باید ورته لبیک وشي او که چېرته اوس په جرمني کې د چارسو اجازه ورکړه صورت په کانادا کې ژوند کې ټول 4 سال ته اجازه لري په امریکا کې ځینې سټیټو کې سته نو زه فکر کوم د حکومتي مسله ده دې ته باید خلک غاړه کېږدي او قانون ته لبیک وایي د ما فقط دغه غوښتنه په وروستیو کې ډېر زیات تشکر ډېر زیات تشکر زموږ ټولې غوښتنې ډېرې زما په نظر باندې بیخي منطقي دي ډېرې ساده خبرې دي اصل چې غواړو نه موږ د اصلاحاتو دپاره کار کوو زموږ لوی هدف او ستر هدف یو دا دی چې د تاریخي افغانستان د جوړېدلو دپاره که زموږ په وس کې څه کېدی شي او موږ کولی شو چې دغه افغانانو کې زموږ په ټولو پښتنو کې د دغه هدف دپاره یو وحدت نظر پیدا کېدی شي یوه لاره ورته هوارېدی شي دا زموږ کار دی او موږ یې کوو په دې نه ډارېږو نه پرې شرمېږو او نه د دې نه ډارېږو چې څوک راته فاشیست وي او پښتونیست راته ووایي دا راته ووایي هغه راته ووایي دا به بولالې مونږ ډېرې اورېدلې زموږ پلار هم اورېدلې زموږ نیکه هم اورېدلې وي دا به بولالې او اوس مونږ یې هم اورو او مونږ ته عادي خبرې دي دا ارزښت نه لري مونږ ته دغه زمونږ کار دی نور څه مونږ د غوښتنې نه لرو د امارت ته کوم خاصې غوښتنې نه لرو هېڅ شي هم ته نه غواړو زمونږ د امارت ته فقط دا غوښتنه ده چې دا ملت بې د حکومت نه پاتې کېږي یو شی باید وي او امارت بې د دغه ملت نه هېڅ نه